الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. نن زما موضوع ده په باره د قرآن مجید عظمت کې، د قرآن مجید شرافت، د قرآن مجید مقام او د قرآن مجید لوی. خلاصه د خبره دا ده، نن به انشاءالله زه دا پوره بیان کوم په باره د عظمت د قرآن مجید کې. اصل کې دا خبره زده کې عزتمندو، اول دا خبره په ذهن کې کېنوئ، کوم انسان سره یا پیری سره، هر انسان سره چې د قرآن مجید وانته نعمت موجودی، یو چا سره د قرآن مجید وانته آسمانی کتاب موجود ده، نو دغه انسان راولګېده او قرآن مجید ورسره سته او د بل شي آرزو او تمنا وکړه، نو دا وویلې چې کشکې زما پلانکی منصب وای، کشکې زما د اقتدار په نصیب وای، کشکې زه داسې وای او هغسې وای، یا زه دومره مالداره وای، یا دومره ښایسته وای، یا زما دا منصب وای. نو د صاحب القرآن سره قرآن ورسره شته، د قرآن نه بغیر د بل شي آرزو او تمنا وکړه، نو دې انسان د قرآن مجید ناشکري وکړه، ځکه دې انسان ته الله پاک د قرآن مجید وانته نعمت ورکړی او د سره قرآن مجید شته او د بل شي آرزو او تمنا وکړه چې کشکې زه دومره مالداره سم، یا ما دا پلانکی منصب میلاو سي، زه میلیونر سمه، ما پیسې ډېرې زیاتې سي، نو دې انسان د قرآن مجید ناشکري وکړه. ناشکري معنی د قرآن مجید بېعزتي وکړه. قرآن مجید باندې آسماني کتاب ورسره شته. لکه یو شاعر وایي که نه، یو شاعر دا وایي چې قدر گوهر شاه داند یا بداند گوهري، وایي د ګوهر د لال او د مرجانو د یاقوتو او جواهرو د سرو او د سپینو قدر یا باچا ته معلومي او یا زرګر ته. دا نور خلک د دې په قدر نه پوهېږي، د یاقوتو د جواهرو او د سرو او سپینو بزرو د دې په قدر صرف بادشاهان یا د هغه بچیان پوهېږي او یا زرګر ورباندې پوهېږي. نو معلومه دا خبره شوه چې د قرآن مجید په شرافت، په عظمت، په مقام او مرتبه باندې ایک یوازې چې که ما حق وپوهېږي یوازې الله او د الله رسول ښه پوهېږي، نور هېڅوک ورباندې نه پوهېږي. ښه، بله دا خبرې زده کوي چې د انسان د ژوند دوه اړخه دي، یو د انسان روح د روح چې موږ او تاسو کوم روح ده، او بل د انسان دا جسد ظاهري یا جسد عنصري ده. د روح غذا چې کومه ده، دا روح تازه کېږي، دا روح خوشحاله کېږي، دا د قرآن مجید غذا ده، د روح او عبادات د غذا ده. او بل د انسان دا ظاهري بدن ده، دا خوراک ده، مثال اوبه دي، خوب ده، څښاک ده، په دې شیانو باندې ظاهري بدن ولاړ ده. او روح زموږ او تاسو د روح غذا چې ده هغه څه ده؟ هغه د الله کلام قرآن مجید ده. اول دا خبرې زده کړئ، قرآن مجید کې سورة الحشر کې الله تعالی فرمایي، الله فرمایي: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله فرمایي، معنا دا دی، الله فرمایي که چېرته نازل کړی وی، الله فرمایي موږ دا قرآن مجید على جبل په یو غر باندې، الله فرمایي لرأيته خامخا به کتلی وی تا دې غر لره
چې خاشعا په دې غر کې به عاجزي راغلی وای، متصدعا دا غر به ټوټه ټوټه شوی وای، من خشیة الله د وجه د ویرې د الله نه. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. الله فرمایي دا مثالونه دي چې موږ بیانوو خلکو ته، دې لپاره دا خلک غور فکر وکړي، د انسانان او پیران غور فکر وکړي چې د قرآن مجید په احکاماتو کې دومره اثر ده. که چېرته دا قرآن مجید په یو غر باندې الله نازل کړي نو دا غر به په ځمکه ننوځي او دا غر به ټوټه ټوټه سي. نو دومره اثر ده په قرآن مجید کې، خو افسوس موږ او تاسو باندې اثر نه کوي. نو الله تعالی فرمایي چې قرآن مجید غټ اثر ده. نو اوس دا آیات د سورة حشر چې کوم آیات ده، نو په دې آیات کې دا خبرې چې الله ذکر کړي دي، 21 نمبر آیات ده او 59 نمبر سورة حشر کې. نو دې نه معلومه چې قرآن مجید کې اثر شته، چې دغه اثر د دې په احکاماتو کې د قرآن مجید کوم احکامات دي په دې احکاماتو کې دا اثر ده. که دغه اثر چې ته غر محسوس کړي نو غر به په ځمکه ننوځي او ټوټه ټوټه وشي. نو دا آیات اوس مجمل دته ملکی مجمل آیات، هغه آیاتونه یا هغه واقعات چې قرآن مجید کې راغلي چې لږ پیچیده لږ لطف پکې سختی پکې، نو دغسې مضامین الله پاک بیا بار بار ذکر کوي، بار بار دوباره ذکر کوي بار بار. نو دلته اوس د دې آیات چې دا مجمل ده د دې تفسیر سره ده په سورة الاعراف کې. نو دا قاعده مې زده کړئ چې القرآن یفسر بعضها بعضا. قرآن مجید کې دا قاعده ده چې کله یو ځای خبره ذکر چې هغه مجملي نو د هغې تفسیر بل ځای کېږي. نو د دې واقعې خلاصه په سورة الاعراف کې ذکر کېږي. 1 نمبر سورت ده، 143 نمبر آیاتونه دي. په دې آیات کې الله په دا خبره ذکر کوي په سورة الاعراف کې الله فرمایي چې هر کله موسی علیه السلام کوه طور ته راغی، موسی علیه السلام سره الله پاک هم کلام شو. رحمان باچا موسی علیه السلام سره خبرې وکړې، چې کله خبرې وکړې نو موسی علیه السلام ته د الله خبرو ډېر زیات خوند ورکړ. نو د الله خبرې په موسی علیه السلام ډېرې خوږې ولګېدې. چې کله خوږې ولګېدې نو موسی سره مطالبه وکړه چې الله ما ته خپل ځان راښکاره کړه، زه تا ته وګورم. نو الله تعالی فرمایي قال ویل موسی علیه السلام رب ارني انظر الیک، یا الله ما ته خپل ځان راوښیه چې زه تا ته وګورم. قال الله ورته ویل لن تراني ای موسی، هرګز ته ما نشي کتی، ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني. الله ورته چې موسی د مخامخ د کوه طور غر ته وګوره، د کوه طور غر ته وګوره. که چېر د کوه طور غر په خپل جبانې ولاړو زه به د خپل ذات یو تجلی د غر ته وښم کوه طور غر ته. نو که دا غر په خپل ځای ولاړو فسوف تراني، زر ده چې ته به ما وګورې. نو معلومه دا خبر شوه چې رب تعالی د خپل ذات یو تجلی په د کوه طور غر باندې واچوله. د دې لپاره چې موسی علیه السلام بار بار الله نه مطالبه وکړه چې ما ته خپل ځان راښکاره کړه، نو الله ورته ما نسي کتی. نو الله تعالی فرمایي فلما تجلى ربه للجبل، هر کله چې الله په د خپل ذات تجلی د غر ته واچوله، په غر باندې خپل تجلی اثر یې وښوده، جعله دکا وخر موسی صاعقا. الله فرمایي چې کله د رحمان د ذات تجلی په دې غر باندې رااله نو دا غر دکا ټوټه ټوټه کړ، زره زره یې کړ. وخر موسی صاعقا، دلته موسی سره بېهوشه راخطا سو. نو معلومه دا خبر شوه چې د الله په ذات کې اثر ده. دا تجلی ګوره دا په کوه طور غر باندې وه. موسی علیه السلام صرف مشاهده کوله، ګوره ښه ورته کتلې. که دا تجلی چې ته په موسی علیه السلام باندې راغلی وی نو موسی علیه السلام به زره زره دل دل کړی وی. معلومه دا خبر شوه چې کوم اثر د الله په ذات کې ده همدغه اثر په دې قرآن مجید کې ده. ولې؟ وجه څه ده؟ ځکه دا قرآن مجید دا د الله کلام ده. دا څه ده؟ دا د الله کلام ده. نو معلومه تاسو دا خبره شوه چې کوم آیات د سورة الحشر د هغې وضاحت موږ په سورة اعراف کې وکړو. دلته الله فرمایي چې د الله د ذات او د قرآن مجید د دواړو یو اثر ده. ښه نو دغه رقم دې کې د متکلمینو ډېر غټ بحث علماو. متکلمین علما دا وایي چې دا کوم قرآن د الله کلام ده دا هغوی مني، ټول اهل سنت دا مني چې قرآن د الله کلام ده. خو دا د الله کلام ده، خو دا د الله کلام دا د الله په ذات کې عین ده که غیر ده. په دې کې د متکلمینو ډېر غټ بحث او د علماو په ډېر اقوال دي. خلاصه د خبرې دا ده، اجماع په دې باندې د متکلمینو نور علماو چې قرآن مجید د الله کلام ده، خو دا د الله پاک نه عین ده او نه غیر ده. بس قرآن دی الله کلام سو څنګه دی الله شان سره مناسب ده کما یلیکو بشانه. ښه که بل خبر دی ځکه عزتمندو، نو کله موږ تاسو د چا د یو انسان منصب، د انسان عقل او د یو چا مرتبه معلومه کو نو هغه به د خبرو نه معلومو. د خبرې به اورو هغه سره لږ وخت تېر کړو نو د خبر نه موږ ته اندازه ولګي چې دا انسان د کومې مرتبې
والا سړی د کوم مرتبه که چټیات ویلې بکواسات کو فزول خبرې کولې په دې په ډېر رزل انسان ده او که خسته خبرې کولې نو دا به د معلومیږي دا د ښه منصب والا انسان ده نو دا قرآن هم د الله کلام سو نو قرآن د الله کلام سو نو موږ تاسو چې قرآن وورو د قرآن نه موږ تاسو ته د الله پاک ذات معلومیږي چې معلومیږي د الله ذات معلومیږي نو دغه رقم که چېرته موږ تاسو غواړو چې د الله سبحانه وتعالی ذات معلوم کو د الله تعالی صفات معلوم کو د الله تعالی افعال معلوم کو د الله تعالی رضا معلوم کو د الله تعالی خفګان معلوم کو د الله تعالی قوانین معلوم کو د الله تعالی قدرتونه معلوم کو نو دا ټول په قرآن مجید کې موجود دي د الله د ذات یو عکس موجود ده که څوک غواړي د الله پاک ذات وپېژني د الله افعال وپېژني د الله قوانین وپېژني د الله رضا معلومه کړي د الله خفګان معلوم کړي د الله قوانین معلوم کړي او د الله قدرتونه وپېژني نو دا انسان باید راولګي او په قرآن مجید باندې ځان پوه کړي قرآن مجید باندې عمل وکړي نو چې دا قرآن مجید باندې ځان پوه کړي دا انسان به د زړه په سترګو به دا د الله ذات وګوري او د الله ذات به محسوس کړي نو دا په دنیا کې ممکن دي نو معلومه دا خبر شوه چې موږ او تاسو باید په قرآن باندې ځان پوه کړو دې باندې عمل وکړو ځکه په دې کې د الله د ذات عکس موجود ده عزتمندو اوس دې خبرې ته راځو چې یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي موږ دا مخکې خبر ثابت کړو چې قرآن د الله کلام ده نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث کې فرمایي چې فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څنګه د الله ذات افضل ده په دې مخلوقاتو باندې همدغه رقم د الله کلام په ټولو مخلوقاتو کلام باندې افضل ده الله اکبر څنګه د الله مرتبه او د الله ذات موږ تاسو باندې غوره او اولاد کنه نو دا رقم د الله کلام موږ تاسو نه مبرح او منزه او اوچت ده لکه یو مقوله کې راځي کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاهانو کلام خبرې ډېرې قیمتي دا رقم د بادشاهانو کلام او خبرې دا د خلکو د عوامو د خبرو بادشاهګانې دي یعنی د بادشاه خبرې ډېرې غټې لکه یو امیر المؤمنین خبرو وکړي د ملک یو ولسمشر یو پرزیدنټ یو خبرو وکړي غټه خبرې او یو عادي خلک یو خبرو وکړي نو د عادي خلک خبرو ته څوک اعتبار نه ورکوي خو د بادشاه خبرو ته خلک اعتبار ورکوي نو الله په د بادشاهانو بادشاه د الله شهنشاه ده نو د الله کلام په ټولو مخلوقاتو باندې غوره ده ښه عزتمندو کله کله موږ او تاسو د چا عظمت نه د چا شرافت نه د چا کمال نه متاثر اوسو نو کله کله چا کې یو ښایست موجود دی یو کمال په چا کې موجود دی نو موږ او تاسو هغه نه متاثر شو او چې کله موږ هغه نه متاثر شو د دې انسان یا د دې شخص د دغه منصب او د دې ښایست او د کمال نه موږ او تاسو فایده نه رسېږي نو بیا دې شي یا د هغه سره موږ دلچسپي نه لکه د یو چا ډېر ښایسته کوري د یو چا ډېر ښایسته موټري د یو چا ډېر ښایسته مثال مال دولت ډېر زیاتې ښایسته کور یې برابر کړی نو موږ او تاسو هغه نه متاثره شو د هغه د کور نه د هغه ښایست نه خو هغه نه موږ او تاسو ته ګټه نه رسېږي نو داسې شي سره بیا موږ او تاسو دلچسپي نه وي قرآن مجید داسې کتاب ده هر څوک چې قرآن مجید نه متاثره شي نو دا قرآن مجید به د انسان د خیر رسوي که دا انسان دا قرآن مني که نه مني که مني هم دا قرآن مجید فایدې ورسوي په دنیا کې او که نه مني هم قرآن مجید فایدې ورسوي نو دغه مضمون چې قرآن مجید هر چا ته فایدې رسوي قرآن مجید د هر چا لپاره سراسر هدایت ده د هر چا لپاره سراسر رحمت ده سراسر هدایت ده د قرآن مجید نو دغه مضمون قرآن مجید په ډېرو شد مد سره ذکر کوي په سورة یونس کې سورة یونس 10 نمبر سورت ده او 50 نمبر آیات ده دلته الله په دا خبر ذکر کوي الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله تعالى فرمي يا أيها الناس دلته الله پاک سلور شي ذکر سلور شي الله ذکر کوي الله تعالی فرمایي یا ایها الناس اے خلقو اے يهودو اے نصارو اے مسلمانانو اے خلقیانو اے دهریانو اے انسانانو اے پیریانو قد جاءتكم موعظه یقینا دی الله له خوا تاسو ته موعظه راغله ده موعظه نو معلومه اوله خبر دا شوه چې قرآن مجید موعظه ده موعظه دې ته ویل کېږي عزتمندو چې دا د انسان دا زړه نرمۍ او د انسان چې کله نرم کړي نو د انسان په زړه کې عاجزي پیدا کوي نو چې کله د انسان نرم شي او عاجزي پکې پیدا شي
نو دا انسان بیا د الله ډېرې ښایسته بندګي کوی شي چې کوی شي دا انسان بیا د الله ډېرې ښایسته بندګي کوی شي د کوم انسان چې په زړه کې نرمي نه وي نو دې انسان په زړه کې بیا تکبر فخر خواهشات حرص د مالي حرص د جاني نو دغه شیانو خواهشات پکې نو موږ او تاسو کولی خپل زړه نرم کړو نو هغه په موعظه په قرآن مجید باندې نرمېږي موږ تاسو په قرآن مجید تلاوت وورو دې تفسیر باندې ځان پوه کړو د کوم انسان دا زړه چې نه نرمېږي نن سبا ډېر کوشش کوي زړه مې نرم سي په زړه کې مې عاجزي راسي نو څوک ګانې اوري څوک فلمونه ګوري څوک نورې نخرې کوي سیریل ګوري او دا وګوره هغه میډیا ته فیسبوک او یوټیوب او دې شاته ټایم ورکوي په دې شان زړه نه نرمېږي الله فرمایي چې تا نرمېږي او په قرآن باندې نرمېږي نو الله دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې موږ او تاسو په قرآن مجید باندې ځان پوه کړو او دې باندې عمل وکړو نو قرآن مجید اول دا دا موعظه شوه دا د انسان زړه نرموي انسان چې کله نرم کړي نو په دې کې عاجزي راځي بیا د انسان بندګي کې ډېر ښایسته الله په خوند پیدا کوي ها بل قرآن کې الله تعالی خپله فرمایي په سورة القاف کې راځي 50 نمبر سورت ده او 45 نمبر ده قرآن کې الله تعالی فرمایي په سورة القاف کې الله فرمایي فذکر بالقرآن من یخاف وعید الله فرمایي چې پیغمبره دې خلکو ته نصیحت کوه واعظ کوه په قرآن مجید سره هغه چاته چې هغه د الله د عذاب نه یریږي اصل وعظ نصیحت موعظه هغه قرآن مجید شو ها یعنې په ټولو کې نن سبا اوچته موعظه اوچت وعظ چې زړه نرمۍ په زړه کې عاجزي راسي او د الله بندګي تا ته خوند درکړي نو ته قرآن مجید اوره قرآن مجید باندې ځان پوه کړه ها بل دومره خبر دا زده کوي ما ویل په دې اتونو کې څلور خبرې زده کوي اوله خبر دا چې قرآن مجید موعظه شو دومره خبرې زده کوي الله تعالی فرمایي دا الله فرمایي چې دا شفاء لما فی الصدور الله فرمایي دا قرآن مجید دا شفا ده لما فی الصدور د هغه مرضونو لپاره چې کوم په زړه کې په زړه کې چې کوم مرضونه دي دې لپاره قرآن مجید شفا ده یو خو د زړه ظاهري مرضونه دي لکه څنګه لکه زړه مرض دا ده زړه وال بند سي یا بل هارټ اټیک په چا باندې زړه عارضي ظاهري مرضونه دي او عارضي دي دا که په چا راسي نو ډاکټر علاج کوي شي بل د زړه باطني زړه کې پټ مرضونه دي چې په سترګو نه ښکاري هغه مرضونه هغه دا رقم دي چې انسان کې تکبري انسان کې رایکاري دا رقم انسان کې خواهشات پکې ډېر ذاتي څنګه مال ډېر کم او دنیا کې مې شهرت سي او دنیا شپه دنیا ته کار ولې چې بچي مې ډېر سي پیسې مې ډېرې سي او دا ډېر شپه لګېدلې نو دا خواهشات ختمول دغه تکبر ختمول د زړه دغه رایکاري د زړه ختمول دا یو ډېر ښایسته حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی امام ترمذی دا حدیث راوړی دا چې درې قسمه خلک ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په درې قسمه خلکو باندې به الله پاک د جهنم اور بل کړي په دغه درې قسمه خلکو باندې الله پاک به د جهنم اور ګرموي اول هغه څوک یو عالم ده دوم مجاهد ده او دریم سخي انسان ده و الله پاک به دا مجاهد راولي اول به الله د عالم راولي د عالم نه به الله پوښتنه وکړي چې تا ته ما علم درکړی علم تا زما دین لپاره څه شی کړي دي نو د عالم به ورته وایي چې الله پوښتنه وکړه دې خلکو نه محشر میدان کې دا به ورته وایي چې خلکو نه پوښتنه وکړه ما ډېر بیانونه کړي مدرسې دي او دا مې کول هغه مې کړي الله به ورته وایي کذبته دا په دنیا کې تا چې علم کړی دا خو تا دې لپاره کړی چې تا نوم وشي تا شهرت وسي او الله به دا په دنیا کې وشو دلته یې تا هېڅ برخه نشته الله به ملایکو ته امر وکړي چې خطا کې د عالم په جهنم کې الله دې موږ تاسو وساتي و دا عالم به نه ځي ملایکې به سټ کې ونیسي او پړ مخې به کش کړي دا عالم به الله جهنم ته ورخطا کړي اول دوم مجاهد به الله راوړي او دې مجاهد ته به الله ووایي چې تا ته ما ځواني درکړې وه تا ته ما علم درکړه تا څه وړې ما دین لپاره دا مجاهد به ورته وایي چې الله پوښتنه وکړه ما دومره جهاد کړی او دومره فدیان پیش کړي او دومره قربانیان دومره کمینونه مې نیولي الله به ورته وایي کذبته تا دروغ ویلي دروغ دې لپاره تا جهاد کوه په دنیا کې ای یقال جری چې خلک دا وایي دا ډېر بهادر انسان ده دا ډېر زړور انسان دې لپاره تا جهاد کوو نو دغه مجاهد هم الله جهنم کې ورخطا کړي الله دې موږ تاسو وساتي درېیم مالدار انسان دې مالدار او سخي انسان ته به الله وایي چې تا ته ما مال درکړو تا ما دین لپاره څه شی کړي دا به ورته وایي چې الله پوښتنه وکړه پلانکی سړک مې جوړ کړه او دا کار مې وکړه او دا مې وکړه الله به ورته وایي کذبته دا تا چې کوم پیسې په دین لګولې یا په دنیا دې لګولې دې لپاره دې لګولې چې خلک دا وایي دا ډېر غټ سخي ده هغه په دنیا کې وویل شو دلته اوس یې تا لپاره هېڅ برخه نشته نو دغه سخي به الله جهنم کې خطا کړي درې قسمه خلک عالم مجاهد او سخي درې واړه باندې به الله پاک اول د جهنم اور ګرموي ولې وجه دا ده چې په زړونو کې مرض و هغه مرض د تکبر و هغه مرض د ریاکاري و نو ریاکاري شرک خفي ده ګوره نو ځکه به
چې د چا په ډکه مرزونه د دې مرزونو علاج هغه قران مجید د چې دا قران مجید د ژوند علاج ده. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې قران مجید باندې خپل ژوند اصلاح کړو. نو شفاء لما فی الصدور. الله تعالی فرمایي هدن درېمه خبردار هدى ورحمه للمؤمنین. درېمه خبردار الله فرمایي چې قران مجید هدایت ده. دا قران مجید د انسانانو او د پیرانو لپاره سراسر هدایت ده، پوره هدایت ده، کامل هدایت ده. خلاصه د خبر دا شو که چېرته قرآن مجید د انسان انفرادي ژوند لپاره هدایت ده، اجتماعي ژوند لپاره هدایت ده او اقتصادي ژوند لپاره هدایت ده. او بل الله فرمایي چې ورحمتون او د قرآن مجید رحمت ده چې دا سراسر رحمت ده. نو خلاصه د خبر دا شو څلور شی: قرآن مجید موعظه شو، قرآن مجید شفا شو هغه مرضونه لپاره چې په ډکې دي، قرآن مجید هدایت او رحمت شو. الله فرمایي نو د ټولو انسانانو لپاره، د نبی علیه السلام لپاره او دا د صحابه لپاره، د هغه نه بعد تابعین او تبع تابعین امامان لپاره، حتی زمونږ دې دور کې چې 2023 ده په دې دور کې قرآن مجید سراسر هدایت ده او دا رحمت ده او دا موعظه او دا شفا. حتی تر قیامت پورې قرآن مجید د هر چا لپاره کې عیسی علیه السلام راشي، امام مهدي راشي، ټول لپاره قرآن مجید چې ده موعظه ده، شفا ده، هدایت ده او رحمت ده. بیا الله تعالی فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله فرمایي ناشنا خبر الله کوي. الله فرمایي چې پیغمبر د خلکو ته اعلان وکړه قل بفضل الله وبرحمته، د الله په فضل باندې او د الله په رحمت باندې. دا د الله ډېر غټ فضل او رحمت ده چې الله په قرآن مجید را لېږلی دی دنیا ته. د الله ډېر غټ فضل او رحمت ده په دې خلکو باندې. فبذلك فليفرحوا، بس په دې قرآن مجید باندې تاسو خوشحالیانې وکړئ، په قرآن مجید باندې تاسو جشنونه جوړ کړئ، قرآن مجید باندې تاسو خوشحالي کوئ. موږ تاسو په کرکټ خوشحالي کوي، څوک په فیسبوک خوشحالي کوي، څوک په پیسو خوشحالي کوي. الله فرمایي چې نه، په دې قرآن مجید باندې خپل مجلسونه ښایسته کوي، په دې باندې جشنونه وکړئ تاسو. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دا قرآن مجید ډیر زیات غوره ده د هغه شیانو نه چې دا خلک را جمع کوي. څوک مال را جمع کوي، څوک بچیان ډېري، څوک نمرې ډېري، څوک شهرت ډېري. په دې کې خیر نشته. خیر په قرآن کې د عزتمندو. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي القرآن حجة لك او عليك. نبی علیه السلام دا قرآن ستا لپاره حجت ده او دلیل ده چې دا قرآن به تا جنت ته ننباسي، او که چې ته عمل دې ورباندې ونه کړو الله دې موږ تاسو وساتي. او علیک دا په تا باندې دلیل ده او حجت ده چې دا قرآن مجید به تا جهنم ته کش کړي. الله اکبر. دې لاندې علماء واقع لیکلي ده چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله 9 واري الله پاک په خوب ویل ده. نو هر واري به امام احمد ابن حنبل د الله نه پوښتنه کوله چې الله ته په څه شي راضي کیږي او څنګه موږ ته د نږدې سو. امام احمد ابن حنبل به هر واري چې دا پوښتنه کوله د الله نه چې الله خوب کې الله پاک 9 واري لیدلی، نو الله نه پوښتنه کوله چې څنګه ته راضي کیږي او څنګه تا ته د نږدې شو. الله دې په دې راضي کړي. بکتابي زما په قرآن باندې منګولې ولګوئ، قرآن باندې عمل وکړئ، دا زده کړئ، په دې زه راضي کېږم او تاسو ما ته نږدې کېدی شي. بل موږ دا خبر کوله چې د کوم انسان قرآن مجید سره محبتي او د قرآن مجید سره علاقه نو دې انسان ته به الله ډېر اوچته مرتبه ورکړي. لکه همدې حدیث لاندې یو بله واقعه نقل شوې ده چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې کله مړ شو، امام احمد رحمه الله چې کله مړ شو، نو شاګرد په خوب کې ویل ده چې امام احمد بن حنبل ته الله ډېره اوچته مرتبه ورکړې ده. چې کومه مرتبه الله پاک امام احمد بن حنبل ته ورکړې ده، همدغه مرتبه الله پاک یو آینګر ته هم ورکړې وه. آینګر چې اوسپنې ټکوي او دا چاقوګان او چړې او تبرګیان او تورې دا برابرې، دې ته آینګر ویل کېږي. نو دغه آینګر او د امام احمد بن حنبل مرتبه یو رقم وه. د شاګرد چې کله خوب وید راجګ سوی ودم، حیران شو چې د امام احمد بن حنبل چې مفسر ده، محدث ده، محقق ده، فقيه ده، مجتهد ده، چې امام احمد بن حنبل او د آینګر مرتبه څنګه یو شو. نو چې کله سبا شو دا شاګرد لاړ کلي ته چې په کوم کلي کې امام احمد بن حنبل ژوند کو، هلته یو آینګر هم اوسېده. نو دا شاګرد لاړ د آینګر ورې وټاکو. دننه کور نه د ښځې اواز راغی. د آینګر ښځې وویل چې څوک یې؟ نو د طالب ورته وویل چې زه پوښتنه ته راغلم تا مېړه چېرته ده؟ نو د ښځې زما مېړه خو مړ شوی ده. دا نور هم هغه څه چې سبحان الله مېړه مړ شوی ده. نو دا طالب راورېږي او د ښځې نه یې پوښتنه وکړه چې تا مېړه به څه کار کو؟
هغه ته زما مړ چې نه سو کار نه کو خو سار به کور نه وته تاسو ته معلوم ده مخه ته دکان ده دکان کې به خبره انګری کوله بس ما خام به کور ته راغی شپې به چې کله ویده سو یو کار دا چې د مخ بنگله نه ده مخ بنگله دا د امام احمد بن حنبل د کور بنگله ده د شپې به امام احمد بن حنبل جګېده او د الله د قرآن د خرڅ تلاوت به کو نو زما مړ د شپې راځي او داس به کو جانماز به واچو او چې کله امام احمد بن حنبل د قرآن تلاوت کو نو زما مړ خپل کور کې ناستو د قرآن تلاوت به اورېده او زړل به الله ته ویل یا الله چې کش کتاب ماته دغه علم را کړی چې ما دغه قرآن یاد وای او دغه قرآن تلاوت ما کولای نو زما د مړ د قرآن سره محبت امام احمد بن حنبل سره محبت نو ایستا نو الته دا شاګرد پوه شو چې امام احمد بن حنبل او د آینګر مرتبه څه وشوه چې دغه آینګر محبت د قرآن سره او د امام احمد بن حنبل سره او حدیث کې راځي کنه چې المرء مع من احب د چا سره محبتي هغه سره به الله راځي نو دا ځکه د قرآن محبت ده چې انسان نور مرتبه ورکړي دا خبره موږ تاسو زده کړې و چې قرآن مجید سورۃ یونس کې آیاتونو کې چې قرآن مجید چې دا موعظه ده دا شفا ده دا هدایت ده او رحمت ده سراسر موعظه ده سراسر شفا ده او هدایت ده او رحمت ده لپاره د انسانانو او پیرانو د دې ټول لپاره سراسر هدایت موعظه شفا او رحمت کله موږ تاسو انسان نو د انسان د ژوند درې اړخونه دي د انسان ژوند درې اړخ لري انفرادي ژوند اجتماعي ژوند اقتصادي ژوند قرآن مجید د دې ټول لپاره هدایت ده هغه انفرادي ژوند ده هغه اجتماعي ژوند ده هغه اقتصادي ژوند ده انفرادي ژوند څه ته وایي انفرادي ژوند د انسان باطن د انسان عقیده او عمل منځ روزه زکات حج دا ټول خپل اعمال انفرادي هغه احکامات چې قرآن مجید او حدیث کې ذکر شوي هغه ټول احکامات به چې فرض دی ور باندې هغه ټول خپل عمل کې راولي عقیده او عمل کې به راولي دا د انسان انفرادي ژوند ده چې مونږ به کې روزي بنسي الله سره بنست کې مخلصي دین د بنت کې مخلصي داري بک دا خو د انسان انفرادي ژوند دوم راځو د انسان اجتماعي ژوند ته اجتماعي ژوند نه مراد دا چې انسان په کومه ټولنه کې ژوند کوي د ژوند مسخلي د چاپیریال کور کې خپل بچانو سره کوم دفتر کې دا کار کوي کوم مکتب کې یا مدرسه کې کوم ځای کې دا اوسېږي او ژوند کې دوستانو سره د اخلاق د اجتماعي عبادات دا ټول سره کم دي نو دا ټول به دا خپل اجتماعي ژوند د په قرآن او په حدیث برابري لکه د دې چې کوم سیاست ده دنیا کې به انسان چې اوسېږي سیاست کې به هم دا رول لوبوي سیاست به د هغه سیاست اختیاري چې کوم سیاست رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کړو او بکر صدیق عمر عثمان علي ټول صحابه تابعینو تبع تابعینو امامانو دا رقم راځه محمد بن قاسم رحمه الله تعالی چې کوم سیاست اختیار کړو محمد بن قاسم بعد وګوره محمود غزنوي رحمه الله اگر بعد سلطان نور الدین زنگی وګوره سلطان صلاح الدین ایوبی وګوره هم دې راځه حتی تر اخره کو چې مهدی راشي عیسی علیه السلام راشي دوی چې کوم سیاست اختیار کړو هم دغه سیاست به موږ او تاسو اختیارو او دغه زموږ او تاسو سیاستمداران دي اول سیاستمدار رسول الله او بکر صدیق عمر عثمان علي محمد بن قاسم دا رقم راځه محمود غزنوي او سلطان نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله دغه ټول زموږ او تاسو مشان دي د دوی سیاست د موږ او تاسو اختیارو ښه بل درېمه خبره د انسان اقتصادي ژوند اقتصادي ژوند انسان چې کوم معاملات کې لاسته راوړنه کاروبار به څنګه دا به حلالي دا به د قرآن مجید د قوانینو موافق وي مخالف به نه وي سود به نه کوي حرام به نه خوري پردی ما به نه غصب کوي نو چې کله اقتصادي ژوند انسان جوړ سو اجتماعي او انفرادي دغه د انسان د ژوند درې اړخونه دي او د دې لپاره سراسر هدایت چې ده او قرآن مجید ده اوس موږ تاسو راځو سورۃ الرحمن ته سورۃ الرحمن د قرآن مجید یو ډېر ښایسته سورت ده په دې سورت کې اولنی څلور آیاتونو کې دا څلور شیان ډېر قیمتي ذکر کېږي ډېر اوچت شیان ذکر کېږي ډېر د کمال شیان ذکر کېږي سورۃ الرحمن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې سورۃ الرحمن دا د قرآن مجید ناوې ده ناوې ځکه ناوې ښایسته کنه خلک ښایسته کې پاک کالي واغوندي خرچه پې وکړي بیا ناوې ته ښایسته خوراک برابر کړی کنه سورۃ یاسین د قرآن مجید زړه ده نو دا رقم سورۃ الرحمن دا د قرآن مجید ناوې ده ناوې نو د سورۃ الرحمن اولنی څلور آیاتونه چې کوم دي دا ډېر اوچت شیان په دې کې ذکر کېږي څلور شیان اول بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمه البيان. دا څلور شیان ذکر کیږي. اول راځو پر څلور شیان چې ډېر اوچت ده او ډېر کمال ته رسېدلی هغه الرحمن یو آیت شو. یعنې د الله پاک په نومونو کې چې ټولو کې ښایسته نوم ده هغه رحمان ده. سبحان الله. د الله پاک په ټولو نومونو کې چې ښایسته نوم د هغه کوم نوم شو؟ هغه رحمان شو. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د الله پاک د رحمانیت مادې ته هر څوک محتاج ده. کافر ورته محتاج ده، مسلمان ورته محتاج ده، انسان ورته محتاج ده، مرغان ورته محتاج دي، حیوانات ورته محتاج دي. ولی دا کافرانو څومره کفر کوي ګوره. دوی بیا د الله رحمت ته محتاج دي. الله سبحانه وتعالی دوی لپاره خوراک برابرې، اسکاک برابرې، دا شپه ورځ، دا اوړی ژمی، دا ټول چې الله راولي د الله پاک دا چا لپاره راولي. نو که هغه حیوانات دي، که هغه مرغان دي، که هغه انسانان دي، که هغه پیریان دي، نو الله سبحانه وتعالی راولګېده او د هغه پر ټول نومونو کې چې ښایسته نوم څه هغه رحمان شو. ولې دا د الله پاک صفتي نوم ده. که تاسو اعتراض وکړئ چې مولوي صاحب د الله پاک په قرآن مجید کې دا نوم لفظ د الله ډېر زیات راغلی په نسبت د رحمانه، دا ولې؟ نو جواب دا د علما ذکر کوي چې عرب کوم خلک وو، عرب قرآن سره آشنا وو چې هغوی الله پېژانده په نوم د الله او اله باندې. نو الله پاک عربو نه پېژانده په رحمان صفت باندې. نو ځکه هلته په قرآن مجید کې لفظ د الله ډېر راغلی او لفظ د الله دا د الله پاک ذاتي نوم ده او رحمان صفتي نوم ده. نو دا خبره ما کړې وه عزتمندو چې الله سبحانه وتعالی انتهایی زیات مهربان دی، انتهایی زیات رحم کوونکی ده او د الله په ټولو نومونو کې چې ښایسته نوم ده هغه رحمان ده. بل دلیل پیدا ده نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمیل چې زما صحابو هېڅوک هم محض د خپلو اعمالو له وجې جنت ته نشي داخلېدی. یو صحابي سوال وکړو چې دی الله رسوله او ته هم؟ نبی علیه السلام وفرمیل چې و محض خالی د خپلو اعمالو له وجې زه هم جنت ته نشم داخلېدلی. الله اکبر. رسول الله سرور کائنات امام الانبیاء قرآن کې الله تعالی فرمایي ورفعنا لك ذکرک، ای پیغمبره ستا یاداشت به اوچت کړی، ته جنتي. قرآن کې الله فرمایي انا اعطیناک الکوثر، پیغمبره ته به د کوثر په چیني باندې ولا خلکو ته اوبه ورکړې ټول خلک به تږي. او بیا الله ته سورة القلم کې الله فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، الله ته په اوچتو اخلاقو پیدا کړی پیغمبره، ته جنتي. نبی علیه السلام چې جنتي ده، امام الانبیاء ده، په ټولو انبیاو کې چې اوچت دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او جنتي ده. او بیا هم نبی علیه السلام فرمایي نو صحابي پوښتنه وکړه چې الله رسوله ته هم خالص د خپلو اعمالو له وجې جنت نشي داخلېدی؟ نبی علیه السلام فرمایي چې هو زه هم خالص د خپلو اعمالو له وجې جنت ته نشم داخلېدلی. سبحان الله. چې نبی علیه السلام د الله رحمت ته محتاج ده نو موږ تاسو په طریقه ولا محتاج یو. نبی علیه السلام فرمایي چې د محشر کې به د الله رحمت به راشي او ما به پټ کړي او زه به جنت ته لاړ شم. نو دغه څنګه چې مرغان، حیوانات، انسانان، پیران دا ټول د الله رحمت ته محتاج دي، نو ځکه د الله پاک په نومونو کې چې ښایسته نوم شو هغه رحمان شو. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي، مسلم دا حدیث راوړی، ابن مسعود دا روایت ده. نبی علیه السلام فرمایي که چېرته کافر ته د الله د رحمت انتها او اندازه معلومه شي نو کافر انسان به د جنت ته مو وساتي. نو د الله رحمت دومره زیات ده. نو ګوره الله کافر نه بخي او کافر ته چې د الله رحمت انتها معلومه شي نو کافر د جنت امید او رجوع تمنا وکړي، خو الله کافر نه بخي. نو معلومه ده خبر شو چې د الله پاک په ټولو نومونو کې چې ښایسته نوم ده هغه رحمان ده. دا یو شو الرحمن. دومره اعتراض علم القرآن. دومره خبر ده الله سبحانه وتعالی په کائنات کې ډېر زیات علوم ښودلي دي خلکو ته. ګوره که موږ تاسو ګورو کیمستري ده، بیولوژي ده، الجبره ده، تاریخ ده، فزیکس ده، انجینري ده، طب ده، دغه ټول علوم الله په دې خلکو ته ښودلي دي. خو چې په دې ټولو علومو کې چې اوچت علم ده الله ته چې ډېر خوښ ده علم القرآن، دغه رحمان باچا راولګېد او خلکو ته قرآن وښوده چې هغه قرآن ورته وښوده. نو په ټولو علومو کې چې په دنیا کې کوم علوم دي، که هغه الجبره ده، که هغه ساینس ده، که تاریخ ده، په دې ټولو کې چې الله ته ډېر محبوب ده او ډېر خوښ ده هغه علم د قرآن دی عزتمند. که موږ تاسو وګورو په د عرف کې چاته به انجینري ښه ښکاري، چاته به ډاکټري ښه ښکاري او چاته به وایي څوک به دا چې ولا د صراف سمه پیسې مې ډېرې سي، دا ده او دا کاروبار مې غټ سي، چاته به چې ښه ښکاري، چاته به چې ښه ښکاري. خو د الله او د الله رسول ته چې ښه ښکاري قرآن. د قرآن علم په هر شي باندې اوچت ده. د حدیث نه معلومیږي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. نبی علیه السلام فرمایي زما په ټول امت کې چې غوره امتي ده من هغه څوک ده تعلم القرآن
چې اول خپل د الله قرآن زده کړي دا په ټولو امتیانو کې غوره ده په ټولو امتیانو کې دا چې دا ډېر امتیازات غوره ده چې خپل د الله قرآن زده کړي او دا بیا نورو ته ښیي وجه دا ده چې موږ تاسو ګورو په دنیا په ژوند کې نو خلک به قسم شاید امتیازات ورکړي خو نبی علیه السلام او الله پاک دا ویلي دي چې په ټولو علومو کې چې غوره علم ده اوچت علم ده هغه علم د قرآن ده بل حدیث ده ابن ماجه دا حدیث راوړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر ته وفرمایل چې یا ابو ذر به ډېر زیات نوافل کول نبی صلی الله علیه وسلم چې یا ابا ذر یا ابو ذر ای ابو ذر زه تا ته دا ونه ښیم چې ته د قرآن مجید یو آیت زده کړي او د یو آیت باندې عمل وکړي دا نورو ته ورسوي نو دا اتا لپاره د 100 رکعاته مونږ بهتره ده سبحان الله د قرآن مجید یو آیت باندې پوهېدل ترجمه یې زده کول عمل پرې کول دا د 100 رکعاته مونږ بهتره ده همدې روایت ابن ماجه راوړی ده راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یا ابو ذر ایا زه تا ته ونه ښیم که چېرته ته د قرآن مجید یو مضمون یاد کړي یو رکوع یاد کړي او دې باندې عمل وکړي دا نورو ته ورسوي دا اتا لپاره د 100 رکعاته سبحان الله د 100 رکعاته نفلي مونځ نه اتا لپاره د یو مضمون د قرآن غوره ده لکه سورة اخلاص سورة العصر دا ټول یو رکوع باندې مشتمل دي موږ ته د زده کوو کنه چې مانه باندې ځان په ګوډه باندې عمل وکړو نو دا د 100 رکعاته نفلي مونځ نه بهتره دي سبحان الله دومره قرآن مجید فضیلت او غوړوالی لري الله دې موږ تاسو توفیق راکړي بل دا خبره زده کې عزتمندو موږ تاسو عرف کې دا رواجونه دي څوک چاته مثال دسمال وړي چاته چپړک وړي چاته بوټان چاته بل شي علما ذکر کوي ډاکټر ساره مدر مولا فرمایي چې په ټولو تحفو کې خسته تحفه خسته ګفت ده کته چاته ورکوي شي هغه دی الله دا کتاب ده دا کتاب کته غواړي چاته ګفت ورکړي دا قرآن مجید خو ته ورکو په تحفه کې دا خاطر په ګفت کې ورکوا سبحان الله نو په ټولو تحفو کې چې خسته او اساسي تحفه ده هغه قرآن مجید ده درې آیات راځو الله تعالی فرمایي الرحمن علم القرآن خلق الانسان دغه رحمان باچا راولګي د الله پاک او د انسان پیدا کړ الله پاک کائنات رضا شی پیدا کړی پیران پیدا کړی دي ملائکه پیدا کړی نور ډېر مخلوقات الله پاک پیدا کړی خدا ټول شی الله پاک یاد نکړ الله پاک ویلي چې په ټول مخلوقاتو کې الله ته ډېر زیات غوړه ده د الله د ټول کائنات او د الله د تخلیق کلایمکس ده هغه دغه انسان ده خلق الانسان رحمان باچا راولګي د الله پاک او انسان پیدا کړ دا د الله په تخلیق کلایمکس ده الله باندې انسان ډېر زیات ګران ده د انسان د غوروالي وجه ډېر زیات دي چې انسان ډېر زیات غوره ده په الله ډېر ګران ده انسان دا د ملایکو نه غوره ده انسانانو غوره ده اچ نه غوره ده ثابتو به قرآن نه اول راځو سورة صاد 38 نمبر سورت ده او 15 نمبر آیات کې الله تعالی ته فرمایي خلقته بيدي الله فرمای آدم علیه السلام او د انسان خلقته بيدي الله فرمای دا ما په خپل لاسونو باندې انسان پیدا کړ څنګه چې الله شان سره مناسب دی الله پاک لاسونه لري الله فرمای چې ما د انسان په خپل دوه لاسونو باندې پیدا کړ الله اکبر نو د انسان د تخلیق د الله په خپل لاسونو باندې کړی دا یو دوم په سورۃ الحجر 15 نمبر سورۃ د 9 نمبر آیات کې الله تعالی فرمای ونفخت فيه من روحي الله فرمای ما خپل روح رباني په دې انسان کې چوف کړ انسان خټه و ادم اسم الله خټه نه پیدا کړو چې کله رحمان باچا خپل روح پکې چوف کول پکې پوکول نو دې خټه نه د انسان د بدن جوړ سو واخه وډی کې پکې جوړ نو الله په خپل روح رباني په دې انسان کې پوکړای دا نو ځکه انسان جوړ د دوم درم په سورۃ الحجر درشمه برات کې الله تعالی فرمایي فسجد الملائکه كلهم اجمعون الله ټول ملائکه یو جای آدم علیه السلام ته سجده وکړه یعنی انسانان ته معلومه دا خبر شو ځکه د آدم سره په شاکه ټول انسانان بچانه په شاکه نو معلومه دا خبر شو چې الله فرمایي ګوره ټول ملائکه دا ځین کرانه ولې چې ولا ملک الموت باندې کې نه جبرائیل ملک الموت دا رقم نور ملائکه اسرافیل دي ټول ملائکه یو جای په یو وخت کې آدم علیه السلام ته سجده وکړه د دې لپاره الله په دا کار وکړ چې الله په ټول کائنات ته وخی چې ملائکه نه انسانانو نه پیرانو نه دي ټول کې افضل دي په انسانانو کې په پیرانو کې په ملائکه کې د الله په مخلوقاتو کې چې افضل ده هغه انسان ده د انسان الله ډېر غوړه پیدا کړی نو چې کله د انسان په آسماني هدایت باندې ځان برابر کی او یعنی قرآن مجید باندې او دې باندې عمل کی نو د انسان بیا ملائکه باندې غوړه ده پیرانو باندې غوړه ده او نور څومره د کائناتونو الله پیدا کړی دي مخلوقات الله پیدا کړی په دې ټول مخلوقاتو کې چې د الله ته ډېر غوړه او محبوب ده هغه انسان ده څلورم اخري آیت راځو علمه البیان دغه رحمان باچا راولګید دغه الله پاک او د خلکو ته د بیان صلاحیت ورکړ دا بیان د غټ کمال د عزت مندو کوم انسان چې بیان کوي سي د همیشه کامیابی کوم مو تاسو ګورو
انسان د الله په رضا صلاحیتونه ورکړي دي چې یو کې رضا صلاحیتونه ورکړي لکه انسان بیان کوي سي دا رقم مثال بوی کول کوي سي قتل کوي سي اوریدل کوي سي او لمس کوي دا خواص خمسه ویل کیږي دا خواص خمسه چې کوم دي دا الله پاک انسان ته ورکړي خو دې موږ او تاسو دا قتل یو هغه ده کنه دا یو خاصه صلاحیت او خاصه نعمت ده کنه خو دغه دا قتل او صلاحیت دا موږ او تاسو ډیر الله پاک په مرغانو کې خیدا کوم موږ تاسو دا مرغان چې کوم مرغان چې کوي اوا کې په زره او فوټه جګي زره او فوټه مرغه جګي لوري جنا زمکه په سر باندې د سنې کاته شم دا مرغه او دا باز یینی او هغه جن پر اټوب کې بیا خپل کې جګي نو د باز نظر موږ تاسو نه تیز ده دا رقم دا د بوی کولو صلاحیت دا په موږ تاسو کې شته خو دنیا کې داسې حیوانات شته چې هغوی بوی کول موږ تاسو نه تیزي چې هغوی بوی باندې خپل خوراک معلوموي دا اورېدلو صلاحیت موږ تاسو الله راکړی ده دا صلاحیت الله حیوانات ته هم ورکړی ده حیواناتو کې موږ تاسو نه ډېر ده لکه اس ته وګوره اس چې اس ته غوږونه ډېر زیات تیز دي سړی په اس باندې سپوري که نه نو ته هېڅ شی نه اورېدلي یو دم د اس غوږونه شخ ودرېږي انټنې شخې ودرېږي ځکه اس هم تاسې خبرې اورېدلي چې اواز واوري نو د اس د اورېدو صلاحیت موږ تاسو نه تیز ده د مرغانو د کتلو صلاحیت موږ تاسو نه تیز ده د حیواناتو د بوی کولو صلاحیت موږ تاسو نه تیز ده نو په ټولو کې غوره صلاحیت چې الله پاک انسان ته ورکړی هغه صلاحیت د بیان ده کوم انسان چې بیان کوي دا کمال ته رسېدلی لکه وګوره موږ تاسو وګورو څومره انبیا چې راغلي دي آدم علیه السلام وګوره نوح علیه السلام وګوره ادریس علیه السلام وګوره صالح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام نبی علیه السلام ټولو انبیا به ښایسته ښایسته بیانونه کول نبی علیه السلام دومره ښایسته بیان کو چې چا به د نبي اصلا بیان واورېدو نو ایمان به یې ورباندې راوړ نو دا د بیان صلاحیت دا ډېر اوچت صلاحیت ده چې الله پاک انسان ته ورکړی نور صلاحیتونه الله په موږ تاسو ته راکړي خو په ټولو صلاحیتونو کې چې اوچت صلاحیت ده چې الله پاک انسان ته ورکړی هغه صلاحیت د بیان د عزتمندو په دې باندې انسان کمال ته رسېږي مرتبې ته رسېږي که هغه نیک انسان وي که بد انسان وي که موږ تاسو وګورو دا خو پیغمبران او نیکان خلک دي او علما دوی د بیان له وجې مرتبې ته رسېدلي دي انبیا او صالحین او علما دا که موږ تاسو وګورو ډیکټیټران وګورو تاسو وګورئ هټلر څومره رزیل انسان تېر شوی هټلر صلیبي و جرمني کې تېر شوی تاسو نړیوال جنگ اول او نړیوال دوم جنګ وګورئ دا جنګ چې دا ټول د هټلر وجه وه هټلر دومره خبیث انسان و کټ نه وړاکی تاسو به کتلی ویډیوګان یوټیوب کې وګورئ نو هټلر کټ نه وړاکی د خپل د جرمني خلک دا یې را ونمسول او دا راوپارول او د جرمني خلک دومره ګرم راوړل دومره راوپارول جرمني خلکو 80 لکه یهودان قتل کړل څو لکه 80 لکه یهودان 6 میلیون جو د هټلر قتل کړل په جرمني خلکو باندې ځکه د هټلر به سپیچ کو فایر سپیچ به داسې بیان به کوه چې دا خلک یو دم راوپارول خلک به جذبه کې راوستل نو کوم خلک ډیکټیټران دي او که نیکان دي د ټول کمال او مرتبې ته رسېدلي د وجې د صلاحیت د بیان نه رسېدلي دي نو چا چې په بیان کې قوت وي نو دا انسان مرتبه او کمال ته رسېږي او کوم انسان چې بیان صلاحیت پکې نه وي که دا څومره غټ عالم وي څومره غټ مالدار وي نو خلک به دا په هېڅ شي کې نه لوي خو چا کې چې بیان وي د بیان کمال چې په چا کې موجود وي نو په هر مجلس کې بس خلک د عزت کې دا ډېر غوره سړی ده او دا داسې ده په تاریخ پوهېږي او په دې پوهېږي نو دا بیان چې کوم صلاحیت موږ تاسو الله راکړی عزتمندو دا ډېر اوچت صلاحیت ده دغه صلاحیت چې موږ تاسو الله راکړی دا موږ تاسو باید د قرآن مجید په اشاعت کې د قرآن مجید په نشر او د قرآن مجید په خدمت کې باید ولګو دا بیان دا ډېر غټ صلاحیت دی زموږ د قرآن مجید په خدمت کې ولګوي که چاته الله پاک جاز ورکړي ټانګ ورکړي راکټونه وسله ورکړي نو دا ډېر غټ شی دی که نه ټانګ او راکټونه او جازونه دا چې کله الله تعالی کړو نو په دې باندې خلک مچان او میاشتې نه ولي ښه په دې باندې خلک ملکونه فتح کوي د الله دین حاکموي د الله احکامات نافظوي په دې شپې وسلو باندې نو دا بیان چې دا هم دا رقم شی ده ګوره لکه جاز واتی لکه راکټ واتی دا ډېر اوچت صلاحیت ده الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې دغه صلاحیت دا د قرآن مجید په خدمت کې ولګو د قرآن مجید په اشاعت کې ولګو او د قرآن مجید په نشر کې خلکو دا ورسو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بلغوا عني ولو آیه زما له خوا نه تاسو ورسو نور خلکو د قرآن مجید که تا ته یو آیت هم معلوم وي نورو ته ورسوئ او آخر پښتانه دا خبره کوي کنه مفتي صاحب دا خبره مونږ ته کړې وه وایي که ته دا غواړې په دنیا کې چې دا معلوم کړي چې د الله تا سره محبت شته که نه ته دا غواړې که نه چې په دنیا کې دا معلوم کړي چې د الله تا سره محبت شته که نه څومره محبت د الله تا سره ده نو هغه څه وایي علامة حب الله علامة حب القرآن وایي که ته الله سره محبت وي ته دا غواړې د الله تا سره محبت ده او تا د الله سره نو ته دا وګوره چې قرآن مجید سره تا څومره محبت ده
قرآن مجید سره تا محبت زیات د شپې راجګېدې د ورځ راجګېدې هغه د قرآن تلاوت دې کوو نو څومره چې تا قرآن سره محبت ده دومره محبت تا سره د رحمان باچا ده دومره محبت تا سره د الله پاک ده او که قرآن سره تا محبت نه رخلي نه تلاوت کوي نه زده کوي نه نور ترسه نو معلومیږي تا سره بیا د الله محبت نشته هغه افغانان وایي که نه مشران وایي که ته غواړې چې الله پاک تا سره خبرې وکړي او یا ته دا غواړې چې ته الله سره وغږېږي نو دوه حالات شو یو دا چې ته الله سره وغږېږي او دوم دا چې الله تا سره وغږېږي که ته غواړې چې الله پاک سره وغږېږي نو مونځ وکړه چې وکړه ته چې کله مونځ کوې نو ته الله سره وغږېږي الله پاک تا خبرې اوري دوم که ته دا غواړې چې رحمان باچا عرش والا ذات تا سره وغږېږي نو ته د قرآن مجید تلاوت کوه چې کله موږ او تاسو د دې قرآن مجید تلاوت کوو نو دا د الله خبرې دي نو الله پاک غږېږي او موږ او تاسو بیا اورو اوس موږ او تاسو راځو د قرآن مجید عظمت شرافت او لوی په سورة الواقعه او سورة العبسه کې ذکر کوو خیر اول به دا سورة العبسه را مخکې کوو سورة العبسه په 13مه سپاره کې 80 نمبر سورت ده 11 نمبر آیات نه نیولې تر 12 نمبر آیات پورې په دې آیاتونو کې الله سبحانه وتعالی د قرآن مجید شرافت عظمت او لوی ذکر کوي الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلا انها تذکره کلا چې کله په عربي ژبه کې راسي قرآن مجید کې نو معنا دا د الله فرمایي چې ای خلکو تاسو چې کومه عقیده ده تاسو چې کوم فکر او سوچ لرئ خبره دغه رقم نه ده بلکې تاسو فکر او سوچ عقیده غلطه ده بلکې اصل خبره دا ده الله فرمایي انها تذکره الله تعالی فرمایي قرآن مجید نصیحت ده دا وعظ ده دا یاد دهانی ده یعنی دا تذکره دې ته ویل کېږي لکه مثال چې موږ او تاسو یو خوږ ملګری انډیواله مې دوست مې نو هغه سره وخت تیرو ډېر وخت بعد موږ او دا ملګری سره جدا سو چې کله سره جدا سو نو دغه ملګری په دې جدایي کې وخت کې یا دنه مخ کې دا ملګری موږ ته تحفه راکړي یا کلام راکړي یا دسمال راکړي یو بل شی تحفه راکړي چې تحفه راکړي نو دا ملګری موږ نه جدا سي ډېر وخت تېر شي ډېر وخت کله تېر سي نو موږ دنیا کې ژوند کوو بچي پیدا ډېر وخت تېر شي نو کور کې یو شی لټو المارۍ کې یا صندوق کې ګورو یو دم هغه ملګري جدایي خو ډېر زیات کارونه کېږي که نه نو کومه تحفه چې دې ملګري درکړي هغه تحفه چې څنګه تا نظر ولګېږي نو فورا یې تا ذهن ته خپل ملګری راځي چې دا خو ما پلانکي ملګري ما دا تحفه راکړې وه نو د قرآن مجید هر آیات چې دې څوک تلاوت وکړي په معنی باندې ځان پوه کړي نو هر آیات د قرآن مجید دا د الله په وجود باندې دلالت کوي نو څوک چې د قرآن مجید په معنا باندې پوه سي په فهم باندې په تفسیر باندې پوه سي نو دا انسان باطن کې الله پاک محسوسوي د قرآن مجید هر آیات دا د الله په وجود باندې دلالت کوي نو الله تعالی فرمایي کلا انها تذکره الله فرمایي نه ده داسې چې کوم سوچ کوي تاسو یې خلکو بلکې دا قرآن مجید دا آواز دی دا نصیحت ده دا یاد دهاني ده الله تعالی فرمایي فمن شاء ذکره د چا چې خوښه شي بس دا قرآن دی یاد کړي دا قرآن ورر څوک نشي یادوی ګوره دنیا پرسته خلک خوښ پرسته خلک ماده پرسته خلک مفاد وبستونکي خلک دا خلک قرآن نشي یادوي چې شپه ورځ میډیا ته کار ویلی فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک او دې شیانو کې مصروف وي نو د الله کتاب دا انسان نشي زده کوي د الله د کتاب په فلسفه باندې نشي پوهېدی د الله د کتاب حقیقت نشي محسوسولی د انسان نو الله فرمایي فمن شاء ذکره چا چې خوښه شي نو قرآن دې یاد کړي سبحان الله قرآن مجید ګورار څوک نه د خاص کسان قرآن مجید یادوي شي نو دې معلومه شوه چې څوک په وړي کې ایر کنډیشن غواړي یخي اوبه غواړي او پکې غواړي سهولتونه غواړي په وړي کې او په ژمي کې بخاري غواړي سهولت غواړي ګرم خوراکونه غواړي پیسې غواړي نو داسې انسان بیا قرآن نشي یادولی فی صحف مکرمه الله په قرآن مجید په صحیفو عزتمندو کې ده الله اکبر مرفوعه مطهره مرفوعه اوچتې دي د قرآن مجید دا صحیفې مطهره دا پاکې دي الله تعالی فرمایي بأیدي سفره د ملائکو په لاسونو کې لیکل شوی دا قرآن غټې غټې ملائکې دي دا قرآن مجید د په لاس کې محفوظ ده الله اکبر کرام برره دغه ملائکې چې کوم قرآن مجید د په لاسونو کې ده لوح محفوظ د په لاسونو کې ده دا کرام عزتمند دي بررتن دا ملائکه ډېرې نیکبخت دي او عزتمند دي الله اکبر کرام نیکبخت دي او برره عزتمند ملائکه دي الله فرمایي قتل الانسان ما اکفره الله فرمایي هلاک دي شي د انسان قتل مجهول څنګه ده مړ دي شي هلاک دي شي دغه د آدم بچي ما اکفره چې شي دا دومره غټ ناشکر که په قرآن باندې څنګه د قرآن نه انکار وکړ قرآن څنګه پرېښود دنیا ته متوجه سه اسبابو ته متوجه سه
الله فرمایي هلاک دي شي، برباد دي شي، تباه دي شي. د قرآن مجید غوندې نعمت د خلکو سره موجود ده او دوی قرآن مجید ناشکر کوي، قرآن مجید یې پرېښی ده او دنیا ګټي او دنیا ته متوجه دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویلي چې ای زما صحابو، څنګه چې تاسو په تورو او په نیزو باندې زنګ لګېږي، تاسو تور استعمالوئ، جهاد کوئ یا نیزې استعمالوئ، چړې استعمالوئ، په دې باندې زنګ راځي. چې کله چړې او تورې خښتې سي په دې زنګ راځي، که نه وسله خښته سي په دې زنګ راځي. نبي علیه السلام صحابو ته وویل چې زما صحابو، څنګه چې تاسو په تورو او په نیزو باندې زنګ راځي، همدغه رقم د انسان په زړه باندې زنګ لګېږي. چې کله نبي علیه السلام دا خبر وکړه، صحابو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، د زړه زنګ لري؟ نبي علیه السلام و چې و زړه زنګ لري. نو صحابو پوښتنه وکړه چې یا دی الله رسوله، الله نه پوښتنه وکړه موږ ته ووایه چې زموږ د زړه زنګ څه حال ختم شي. نبي علیه السلام وفرمایي کثرت ذکر الموت، مرګ ډېر زیات یادوئ. څوک چې مرګ ډېر یادوي د انسان په زړه باندې به زنګ ختم، زړه کې به توروالی ختم شي. وتلاوت القرآن، او د قرآن مجید تلاوت کوئ. څوک چې د قرآن مجید تلاوت کوي د دې انسان د زړه زنګ به الله ختم کړي، د زړه مرضونه به الله ختم کړي، خواهشات به الله ختم کړي، د دجال د طاغوتیت او د جمهوریت د فتنې نه به الله وساتي. دا خو سورة عبسه شو. اوس راځو سورة الواقعه ته. خیر بعضې وخت موږ واقعه تفسیر مخکې او بعد وخت سورة عبسه مشکل نشته. سورة الواقعه دا 55 نمبر سورت ده او 15 نمبر آیات نه نیولې تر 2 آیاتونو پورې. سورة الواقعه 55 نمبر سورت ده، 15 نمبر آیات نه تر 2 نمبر آیات پورې. په دې آیاتونو کې الله په خپل کتاب عظمت او شرافت ذکر کړي. دا 15 مقام ده. په دې آیاتونو کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا اقسم بمواقع النجوم. الله فرمایي نه ده داسې چې کوم ګمان کوي ته، قسم مې دي بمواقع النجوم، په هغه ځایونو باندې چې غټ غټ ستوري پکې ورکېږي. ته د سیستم کې دا کوم کائنات چې الله پیدا کړی دی بره د فضا کې د غټ غټ ځایونه دي چې غټ غټ ستوري کشکاږي او ستوري پکې ورکېږي. چې ساینټسټان ساینس والا دا ورته وایي چې د بلیک هول ورته پیژني، بلیک هول دي چې دا غټ ستوري راکشکاږي او ستوري پکې ورکېږي. دومره غټ کائنات الله پیدا کړی. الله فرمایي قسم مې دي په د بلیک هول باندې، په هغه ځایونه باندې چې غټ ستوري پکې ورکېږي. نو الله پاک چې کله قسم کوي، الله په خپله خبره کې وزن پیدا کوي. الله تعالی فرمایي چې قسم مې دي په هغه ځای باندې چې غټ ستوري پکې ورکېږي. بیا الله فرمایي وانه لقسم لو تعلمون عظیم. الله فرمایي که چېرې ته پوه شې دا ما ډېر غټ قسم وخوړ. الله فرمایي دا قسم مې ځکه وخوړ چې انسان ته په دې پوه شه چې دا قرآن مجید ډېر د عظمت او د شرافت والا کتاب ده. الله اکبر. بیا الله تعالی فرمایي انه لقرآن کریم، یقینا دا قرآن مجید ډېر عزتمن کتاب ده، ډېر د شان او د لوی کتاب ده. فی کتاب مکنون، دا ساتلی شوی ده په پټ، په هغه کتاب کې ساتل شوی ده قرآن مجید چې هغه پټ ده. فی کتاب مکنون، مکنون کې پټ چې هغه لوح محفوظ ده. دا قرآن چې ده اصل قرآن دا په لوح محفوظ کې الله لیکلی، خو د اصل قرآن یو نقل موږ او تاسو سره موجود ده. ته به موږ تاسو څنګه خبر دی؟ دې مثال درکړم لکه ارمر وګوره بره په اسمان کې ده کنه، او رڼا موږ تاسو هم درنه په موږ تاسو لګي کنه. نو څنګه د ارمر په اسمان کې ده او دلته موږ تاسو سره مثال ارمر موږ تاسو سره مستعلتم ده. نو دا قرآن مجید اصل قرآن په لوح محفوظ کې ده، موږ تاسو سره نقل موجود ده. ځکه ما دا ویل چې ارمر په اسمان کې ارمر کې څوک تغییر تبدیل نشي کوي کنه. ارمر الله راخیزي الله ډوبي. دا رقم قرآن مجید کې څوک تغییر او تبدیل نشي کوي. د قرآن مجید د حفاظت ذمہواری الله اخیسته ده. نو الله تعالی فرمایي فی کتاب مکنون، دا قرآن مجید پټ ساتل شوی ده، په کتاب کې پټ ساتل شوی ده چې محفوظ ده. نه مراد ده یوم الکتاب. دا ناشنا آیات ده. لا یمسه الا المطهرون. الله فرمایي قرآن مجید نسی راخسته. فقها دا معنی کوي قرآن مجید نه راغلی مګر هغه کسان چې هغه پاکي چې اودس یې کړی. یو معنی دا ده، دا د فقهاو معنی ده. خو اصل د دې آیات اصل معنی دا ده چې هغه ډاکټر اسحاق احمد رحمه الله کړه دغه دا وایي چې لا یمسه الا المطهرون، چې دا قرآن مجید نسی زده کوي، د قرآن مجید په حقیقت باندې نه پوهیږي، د قرآن مجید په باطن باندې نه پوهیږي، د قرآن مجید حکمت فلسفه باطن باندې نه پوهیږي، مګر هغه کسان چې زړونه یې پاکي، چې زړونو کې مرضونه نه. نو معلومه دا خبر شوه چې دا قرآن مجید ګوره څوک نشي زده کوی. دا هغه څوک زده کوی چې زړه د خواهشاتو نه، د ماده پرستۍ نه زړه پاکي،
خواهشات نه غواړي، پیسو غم ورسره نه وي، شهرت غم ورسره نه وي، نو دغسې سني بیا دا قرآن زده کوی سي. او د چا په زړه کې چې دا مرضونه چې هغه مثال مال سره محبت وي، دنیا سره محبت وي، بچو سره محبت وي، دا رقم خواهشاتو سره محبت وي، شهرت سره محبت وي، نو دا انسان بیا قرآن نشي یادوی. که یاد هم کې بیرته ورنه یېرېږي. نو معلومه دا خبر شوه چې یو د قرآن مجید ظاهر ده او بل د قرآن مجید باطن ده. اصل د قرآن مجید باطن ده. د قرآن مجید په باطن او څوک نشي محسوسولی مګر هغه څوک یې محسوسولی شي چې د هغه په زړه کې خواهشات نه وي، فتنو نه ځان بچ کړی، خواهشات یې ختم کړي، نو دغه انسان د قرآن مجید باطن باندې پوهېږي. او که دا نه نو بیا نه پوهېږي. لکه څنګه چې مولانا روم رحمه الله یو ډېره سخته خبره کړې ده. مولانا روم دا فرمایي چې دا بعضې علما دي هغوی صرف د قرآن مجید ظاهر سره کاري، د قرآن مجید ظاهر سره کار ده، د قرآن مجید ظاهر سره من لفظ پسې خالي، همدې کې مناظرې دي او بحثونه دي او قرآن مجید د الله کلام ده او که دا مخلوق ده، دې کې بحثونه دي او په همدې کې روان په دې کې بحثونه شروع کړي. نو مولانا روم رحمه الله فرمایي چې دا خلک د قرآن مجید په اصل، په روح، په حقیقت او په فلسفه نه دي پوه شوي. مولانا روم رحمه الله فرمایي مغز قرآن را برداشتیم. مولانا فرمایي د قرآن مجید اصل مغز هغه موږ راواخیسته. ازدوخان را به سگه پیش سگه انداختیم. ازدوخان را پیش سگه انداختیم. کوم چې هډوکي دي هډوکي موږ سپو ته خطا کړو، سپي په جنګېږي. الله اکبر. هغه علما چې صرف د قرآن مجید ظاهر سره تعلق د لفظ سره تعلق ده او لفظ باندې مناظرې کوي او دا داسې دي او دا لفظ دا رقم ده او دا لفظ قرآن د الله کلام ده، د الله عین ده او که غیر ده، په دې کې بحثونه کوي، په دې کې اختلافات جوړوي یا لفظي نزاع کوي او د قرآن مجید اصل فلسفې او حکمت نه خبر نه دي. نو مولانا فرمایي چې د دې علماو څو مثال لکه په شان د سپو ده. الله دې موږ تاسو ونه وساتي. نو د قرآن مجید اصل ته ځان رسول، د قرآن مجید باطن ته ځان رسول، هغه دا غواړي چې موږ د خواهشات پرېږدو، دنیا پرستي پرېږدو، شهرت سره محبت پرېږدو. نو دا خبره مولانا روم رحمه الله کړې ده. بل الله تعالی فرمایي په دې سورة الواقعه کې الله تعالی فرمایي تنزیل من رب العالمین. تنزیل د قرآن مجید نازل شوی د الله لخوا نه، اسمان نه ځمکې ته راغلی د قرآن مجید، د الله خاص کتاب دی عزتمندو، الله ځمکې ته رالیږلی دی. الله اکبر. افبهذا الحدیث انتم مدهنون. الله افبهذا الحدیث، الله په دې قرآن باندې تاسو مدهنون سستی کوئ. ایا تاسو قرآن مجید باندې سستی کوئ، لټي کوئ، خوبونه کوئ، میډیا ته وخت ورکوئ، دی مجازي نړۍ ته فیسبوک او یوټیوب او دې شیانو ته وخت ورکوئ، قرآن ته وخت نه ورکوئ. قرآن په خپل عقیده کې نه راولئ، قرآن په خپل عمل کې نه راولئ، قرآن په معنی باندې ځان نه پوه کوئ، قرآن مجید نور ته نه رسوئ. تاسو قرآن مجید باندې تاسو سستی کوئ. الله تعالی فرمایي وتجعلون رزقكم انکم تکذبون. الله فرمایي وتجعلون رزقكم، الله فرمایي وتجعلون ورګرځوي تاسو رزقكم خپل برخه د دې قرآن نه، تکذبون دا چې تاسو قرآن نه انکار کوئ. وتجعلون رزقكم انکم تکذبون، او تاسو ګرځولې د قرآن مجید نه خپل برخه. وتجعلون او ګرځوي تاسو رزقكم خپل برخه. د رزق نه مراد حصہ د الله فرمایي تاسو خپل برخه دا وګرځو د قرآن مجید نه. تکذبون چې تاسو قرآن نه انکار کوئ. قرآن مجید نه انکار دوه قسمه ده. یو انکار په عقیده کې ده، دا باندې سره کافر کیږي، مسلمانان دا انکار نه کوي. بل انکار په عمل کې ده. انکار دوه قسمه، یو عقیدوي انکار ده، بل عملي انکار ده. نو نن سبا ټول مسلمانان چې دي که هر ډېر سره تعلق دي نو ټول قرآن مني، عقیده کې قرآن مني، خو عمل ور باندې نه کوي. نو دا هم د قرآن نه انکار ده چې انسان راولګيږي او قرآن مجید منی وای چې قرآن د الله کتاب ده، مننه عزت کوي، چپي عزت کوي، خو عمل ور باندې نه کوي. دا هم د قرآن مجید نه انکار ده، خو عملي انکار ده. اکثر مسلمان عرب، پاکستانیان، انډیان، افغانان دوی اکثر نن سبا د قرآن مجید، ایران والا خلک دوی اکثر نن سبا د قرآن مجید عملي انکار کوي. نو هله دې موږ تاسو عملي انکار نه وساتئ، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، خطرناک حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. نبی علیه السلام فرمایي د هغه چا په قرآن باندې هیڅ ایمان نشته چې یو شی قرآن حرام کړی ده او دې ځان ته حلالوي. غیبت حرام ده، سود حرام ده، زنا حرام ده، قتل حرام ده، خواهشات او بيدینی او بېحیایي ده حرام ده او دې کوي شپه ورځ. دا شیان الله حرام کړي او دې ګوري او دې سپورټ کوي او دا سود اخلي. نو دغسې انسان په قرآن باندې هېڅ ایمان نشته چې عمل په قرآن مجید باندې نه کوي. نو دې موږ تاسو اول عقیده برابر کړي او بیا دې موږ تاسو عمل برابر کړي. اوس قرآن مجید کې څو مقامات دي الله پاک ډېر سخت غوسه کېږي په هغه چا باندې لکه نن سبا ټول عرب وګوره، پاکستانیان وګوره، افغانان وګوره، ایرانیان وګوره، د نبي علیه السلام امت محمدي چې په ټولو امتیانو کې غوره امت ده، د ټولو پیغمبرانو په امتیانو کې چې غوره امت ده هغه د نبي علیه السلام امت ده. چې نن سبا دغه امت
ذلت سره مخ ده، فقر سره مخ ده، غربت سره مخ ده. دا وجه دا چې د قرآن پرېښی ده او قرآن یې عملي پرېښی ده. عقیده کې موږ تاسو قرآن منو خو عمل کې نه منو. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي، الله ډېرې سختې خبرې کړي. الله تعالی فرمایي په قرآن مجید کې او الله خپل خفګان ښکاره کړی ده. الله تعالی فرمایي په سورة صف کې 61 نمبر سورت ته 2 او 3 نمبر آیتونه دي. په دې آیتونو کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الله فرمایي اے د ایمان والو ولې تاسو داسې خبره کوئ چې عمل ور باندې نه کوئ. دا وایي چې قرآن د الله کتاب ده، د هدایت کتاب ده، موعظه ده، شفا ده، هدایت ده او عمل کې نه راوړئ. قرآن باندې فیصلې نه کوئ، د غرونه لاسونه نه کټ کوئ، اختطاف والا او زانیان او وی چا چې واده کړی رجم کوئ نه. ولې د قرآن قانون لاګو کوي په افغانستان کې، په عربو کې، پاکستان کې، په ایران کې د الله کتاب باندې فیصلې شروع کوي خلکو. الله فرمایي کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. کبر ډیر بد ده، دا زیاتې مقتا دی الله غصه عند الله دی الله غصه زیاتېږي په دې باندې ان تقولوا ما لا تفعلون چې تاسو یو خبره کوي عمل ور باندې نه کوي. خلکو ای مسلمانانو، ای عربو، ای افغانانو، ای پاکستان، ای ایرانیانو، قرآن باندې یو فیصلې ور باندې نه کوي، خپل کور کې نه حاکموي، خپل ملک کې نه حاکموي. نو دا خبره باندې الله غصه ډېرېږي. ګوره الله اکبر. دا رنګه موږ تاسو ګورو په سورة الجمعه 62 نمبر سورت ده 15 نمبر آیات کې الله په د یهودانو مثال ذکر کوي. الله تعالی فرمایي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. الله فرمایي مثال دا کسانو چې هغوی ته د تورات ذمہواري ما ورکړې وه چې اهل کتاب یهودان دي او هغوی بیا د تورات حق ادا نه کړو. یعنې تورات یې عقیده کې مانه خو عمل کې تورات نه وسه. الله فرمایي دې یهودانو مثال دا رقم ده لکه خر چې راونیسي او په خر باندې یو غټ کتاب کې دي ډېر کتابونه په خر باندې کېدي نو خر په دې پوهېږي چې په دې کتابو کې شی لیکلي، خر پرې نه پوهېږي. نو الله فرمایي د یهودو د علماء سو هم دغه مثال ده. بیا الله تعالی څنګه الله فرمایي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الله فرمایي ډېر بد مثال د دغه قوم چې هغوی د الله د آیاتونو انکار وکړ، عقیده کې خو منل خو عمل ور باندې نه کوو. بیا الله تعالی فرمایي والله لا يهدي القوم الظالمين. الله هدایت نه کوي دغه ظالمانو قوم ته. ګوره یهودو تورات انکار نه کړی، عقیده کې تورات مانه عقیده کې یو خو یهودو عمل ور باندې نه کوو. نن سبا که موږ تاسو ګورو مسلمان هم دا رقم دي، مسلمان هلګېږي او هم قرآن مجید په عقیده کې مني، عقیده کې موږ تاسو قرآن موجود ده الحمدلله خو عمل ور باندې نه کوو. زمونږ مثال هم ډېر بد ده. دا بل آیات ده الله پاک د اشنا او سخته خبر ذکر کوي په سورة المائده کې 5 نمبر سورت ده او 88 نمبر آیات ده. الله تعالی فرمایي قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. الله اکبر. امام بخاری په خپل کتاب بخاری کې کتاب التفسیر کې د یو عالم یو قول ذکر کړی دا فرمایي چې قرآن مجید کې ټولو کې چې سخت آیات ده هغه دغه آیات ده. دلته الله پاک اهل کتاب سره خبرې کوي چې یهودانو قل یا اهل الكتاب لستم على شيء، تاسو هیڅ مقام او مرتبه نشته، تاسو صفر سره ظرف وئ تر دې پورې تاسو قایم کړئ تورات والانجیل وما انزل الیکم من ربکم او تاسو قرآن قایم کړئ. نو ډاکټر سالم رحمه الله فرمایي چې قل یا اهل الكتاب چې قل یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اے عربو، اے پاکستانو، اے افغانانو، اے ایرانیانو، اے ترکیه والاو، ولې تاسو قرآن نه حاکم کوئ؟ ولې قرآن باندې فیصلې نه کوئ؟ که تاسو قرآن حاکم نه کوئ، قرآن باندې فیصلې نه کوئ، نو الله تعالی فرمایي لستم علی شیء، تاسو هیڅ مقام او مرتبه نشته. ځکه نن سبا په ټوله دنیا کې مسلمانان ذلیله دي، مسلمانان سپک دي، مسلمانان فقر ځپلي دي. وګوره په دې چین کې وګوره، په دې بوسنیا کې وګوره، په دې عراق کې وګوره، په دې شام کې وګوره، په دې فلسطین کې وګوره، په دې بوسنیا کې وګوره، په هر ځای کې د چین په دې بارډر کې ته وګوره څومره ظلم مسلمانانو سره کېږي. دا ولې کېږي؟ دا وجه دا ده چې موږ او تاسو قرآن مجید عقیده کې منو خو عمل هم ور باندې نشته، قرآن مجید باندې ځان نه پوهې کوو. نو ځکه موږ او تاسو ذلت سره مخ یو او تبعیض سره مخ یو. که موږ او تاسو ګورو هر کال 40 شپېته لکه حاجیان حج ته ځي. څو لکه؟ 50 شپېته لکه حاجیان حج ته ځي. الله اکبر. د ډېر رش له وجې خلک مړه کېږي. 50 شپېته لکه حاجیان هلته ځي، عرفات په غونډۍ ولاړ یو سر ونیسي الله ته زارۍ کوي چې یا الله زموږ دعاګانې قبولې کړه یا الله. خو الله پاک د یو حاجي دعا هم نه قبلوي. ولې نه قبلوي؟ زموږ حالات ولې نه بدلېږي؟ ځکه کوم حاجي چې حج ته ځي پیسې حرامې دي، یا کوم حاجي چې حج ته ځي که پیسې حلالې کاروبار یې حلالې د هغه ژوند د قرآن په قوانینو نه ده برابر. کوم انسان چې د قرآن په قوانینو ژوند برابر نه کړي نو داسې انسان الله بیا دعاګانې هم نه قبلوي. 40 50 شپېته لکه حاجي، شپېته لکه
6 مليون 5 مليون خلق زي حج ته دعاګانې کوي. الله زموږ حالات نه بدلوي. مسلمان ټول ذلیل دي. ولې ذلیل دي؟ ځکه موږ تاسو عملي قرآن پرېښی ده. چې پرېښی ده؟ عملي قرآن پرېښی ده. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې خپل ژوند کې عملي قرآن راولو. اوس به انشاءالله د قرآن مجید عظمت، شرافت، لوی مقام او مرتبه د احادیثو په اعتبار سره ذکر کوو. ځکه مخکې موږ 15 مقامات د قرآن مجید نه ذکر کړو. اوس دا یو حدیث د ډېر ښایسته او ډېر غټ او ډېر ناشنا حدیث ده. دا حدیث امام ترمذي او دا رقم دارمي رحمهم الله دواړو راوړی ده. نور کتابونو راوړی ده. خو راویان مختلف دي. یو قول دا ده چې دی حقیقي راوي چې دا هغه جبرئیل امین ده اول. دوم راوي نبی علیه السلام ده. او دریم راوي چې دا هغه علي رضی الله تعالی عنه. ډېر ښایسته او ډېر غټ حدیث ده. عن علي رضی الله تعالی عنه، د علي رضی الله عنه روایت دا فرمایي چې قال اما اني قد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، علي رضی الله عنه فرمایي چې یقینا اوریدلی ما خپله د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه الا انها ستكون فتنه، الا خبردار نبی اعظم فرمایل ان قریب ده ستكون فتنه، ان قریب ده چې غټه فتنه به واقع شي. نبی اعظم فرمایل علي رضی الله فرمایي فقلت وما قلت ما المخرج يا رسول الله، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله ادعي على رسول الله. دا غټه فتنه چې واقعيږي نو مخرج شه دینه موږ څنګه وځو؟ سبحان الله. صحابه سره خیال خلک وګوره. صحابه علي رضی الله عنه ویلي چې دا فتنه به کلی، دا به ولي، دا به څنګه، دا اصل معلومات ده خالي، ها عملي خبر نه ده. صحابه به عملي خبره کوله چې ما المخرج يا رسول الله ادعي على رسول الله. د فتنه څنګه موږ وځو؟ نن سبا د فتنې دور ده، د دجل، د طاغوت، د جمهوریت، د دیموکراسي دور ده. دا ټول کفر ده. هر هغه نظام چې قرآن سره ټکر کوي، اسلام سره ټکر کوي، دا دجل ده، دا فتنه ده. هر هغه مال، هر هغه اولاد، انما اموالکم و اولادکم فتنه. دا هر شی فتنه دي. ګوره مال او دولت چې تا قرآن نه لرې کوي، الله نه لرې کوي، دا فتنه ده. نو فطري نه چې ځان بچ کې، دجال نه ځان بچ کې، دجالي نظام نه ځان بچ کې. نبی اسلام فرمایل قال کتاب الله، نبی اسلام فرمایي د الله په کتاب باندې منګولې ولګوي خلکو. د الله کتاب چې دا تاسو د فتنو نه بچ کوئ. الله اکبر. بیا نبی اسلام فرمایل فی نبأ ما کان قبلکم، په دې قرآن مجید کې احوال او خبر دا هغه چا ده چې هغه قبلکم تاسو نه مخکې تیر شوي دي، وخبر ما بعدکم، او په دې قرآن مجید کې خبري ما بعدکم تاسو نه بعد چې کوم خلک راغلي دي د هغوی خبر هم پکې ذکر شوی ده، وحکم ما بینکم، او تاسو ما بین چې کوم اختلاف پیدا شي د دې ټوله مسله په قرآن مجید کې الله ذکر کړی ده. قرآن مجید واحد کتاب ده چې د مخکني خلکو احوال پکې ذکر شوي دي. قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، نمرود، موسی علیه السلام، ابراهیم، ټول حالت پکې ذکر شوي دي. او تاسو نه بعد تر قیامت پورې چې امام مهدي راځي، عیسی علیه السلام راځي، دجال به راځي، نو دا ټول حالت په قرآن کې ذکر شوي. او تاسو ما بین چې کوم اختلاف راشي د هغې فیصله په قرآن مجید کې ذکر شوې ده. نبی علیه السلام وفرمیل هو الفصل لیس بالهزل، دا قرآن مجید فصل فیصله کوونکی کتاب ده. لکه سورة طارق کې راځي الله تعالی فرمایي، سورة طارق شپږ اتیا نمبر سورت ده، 14 او 14 نمبر آیتونو کې الله تعالی فرمایي انه لقول فصل. الله فرمایي یقینا دا قرآن مجید وینا ده فیصله کوونکی، وما هو بالهزل، دا ټوکې نه دي. ګوره قرآن مجید عام کتاب خو نه ده، د الله کتاب، د الله فیصله، د الله خبرې دي. الله اکبر. بیا نبی اسلام فرمایل من تر بل حدیث کې راځي، همدا حدیث حصہ ده. نبی علیه السلام فرمایي من ترک من جبار قسمه الله، کوم جبار سرکشه باچا چې راولېږي او قرآن ترک قرآن پرېښود، د دې باچا به الله باچایي ختمه کړي. کوم مالدار انسان، مشهور انسان، بچیان ډېر دي، مال ډېر ده، دولت ډېر ده، شهرت ډېر ده، علم ډېر ده، خو چا چې قرآن ترک قرآن پرېښود قسمه الله، د انسان به الله وشرموي. دې که باچایي الله به باچایي ختمه کړي، که مالدار الله به په دې مال کې شر پیدا کړي، که اولاد لري د اولاد به الله فاسد کړي. نو هر هغه چا که مولای که قاري وي کار څوک یې ګوره، عوام دي که خواص دي، چا چې قرآن پرېښودو نو دغسې انسان به الله ذلیله کړي، د به الله بادشاهي او مال او دولت اچ کې به الله شر پیدا کړي. من ترک من جبار قسمه الله، کوم جبار باچا چې راولېږي او قرآن پرېښودو نو الله به دې باچا بادشاهي وشکړي. لکه د ایران باچا ته نبی علیه السلام قاصد ورولېږه چې ای د ایران باچا، نبی اسلام قاصد ورولېږه چې اسلام راوړه.
والسلام على من اتبع الهدى د سوت وها ایتونه بګری کړو نو د ایران بادشاہ راورګل د نبی اسلام د خط وشکو څنګه خط وشکو قاصد نبی علیہ السلام ته ویل چې د ایران بادشاہ په هغه زمانه کې ته هغه زمانه ته دومره استا خط وشکو نبی علیہ السلام فرمایل د ایران بادشاہ زما خط ونشکو بلکې د خپل بادشاہي وشکوله استا الله پاک راورګ د دې بادشاہ ختمه کړ د دې بادشاہ زوی راځي د ډېر خزي کړی وي نو زوره خزي کړی د زوی راځي څه ډېر حرامي انسان خپل پلار کته چې پلار کته کو د پلار خزانه اوس پړل خزانه کې دوا وا چې هغه زارو کوتبه په لیکلو استزار بچو چې بچي الله مردار کو پلار الله مردار کړو نو نبی رسول الله فرمایل چې کوم بادشاہ قرآن پریدي دې بادشاہ الله بادشاہي ختمه کی د مالدار انسان الله د مال کې شر پیدا کی که چا بچان لري په دې بچان کې الله فساد پیدا کی نو قرآن به هیڅوک نه پریدي ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله قرآن نه بغیر چا چې بل کتاب کې هدایت ولټاو نو د انسان به خامخا الله ګمراه کوي قرآن نه بغیر بل یو کتاب کې هدایت نشته د هدایت کتاب قرآن مجید ده قرآن چې چا پرې خو په بل کتاب فیصله وکړه دغه فیصله کې شر ده دا خلک به الله ګمراه کوي ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي چې قرآن نه بغیر بل کتاب کې هدایت ولټاو دا انسان اضله له اضل اسم تفضیل له خامخا به الله د انسان ګمراه کوي په الله باندې لازمي د انسان به ګمراه کوي ځکه د قرآن او د آسماني کتاب پرې خو او په بل شي باندې فیصله وکړه قرآن باندې پرې دې عزتمندو بیا نبی رسول الله فرمایي هو حبل الله المتين دا قرآن مجید دا دی الله رسیده حبل الله دا متین مضبوطه ده سبحان الله بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي القرآن حبل الله الممدود من السماء الى الارض نبی علیہ السلام فرمایي چې قرآن مجید دا دی الله تعالی رسیده دا د اسمانه د ځمکې تعالی راوړاندې کړی ده که څوک غواړي په دې قرآن مجید د منګولې ولګوي دا دی الله رسیده حبل الله ده درګه قرآن مجید کې الله تعالی خپل فرمایي په سورۃ البقره کې راځي 2 نمبر سورۃ ده او 250 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله تعالی فرمایي فمن يكفر بالطاغوت ارچا چې په طاغوت په غیر الله باندې کفر وکړ طاغوت ویل کېږي غیر الله ته هر هغه شی چې الله نه بغیر دغه طاغوت ده لکه طاغوت دې ته ویل کېږي چې خپل هم د الله دین نه مني او نور هم د الله دین نه مني لکه سبا نیټو لکه دا غربیان د امریکا او دغه سبا د نیټو چې کومه ده دوی خپل هم د الله دین نه مني او بل څوک د الله دین حاکمي د الله دین مني هغه په کیوبا کې اچي هغه وਹੀ هغه ټکی او سرجه کې دې ته ویل طاغوت نو هر الله فرمایي هر چا چې په طاغوت باندې کفر وکړ ويؤمن بالله او په الله ایمان راوړ په قرآن ایمان راوړ فقد استمسك بالعروة الوثقى دې انسان په مضبوطه کړي باندې منګولې ولګولې لن انفصام لها چې ارګل به دا کړي نه ماتېږي سبحان الله نو اصل کړي اصل حبل الله دی الله رسول او قرآن مجید دې زمو په دې کړه کې منګولې ولګوي وهو الذکر الحکیم دا نصیحت ده الله اکبر وهو صراط مستقیم او دا قرآن مجید نه غلاره ده څومره غټ حدیث ده هو الذي لا تزيع به الاهواء دا قرآن مجید داسې کتاب ده چې خواهش به پتا غالب نشي کته څه قرآن مجید په سینه کې او په عمل کې موجود یا کېده کې نو خواهش به پتا غالب نشي سبحان الله ولا تلتبس به الالسنه او طبعا ګډوډ شي وهو الذي لم تنتهي الجن اذ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا سبحان الله حتی تر دې پورې چې کله پیرانو دا الله قرآن واورید نو پیرانو ویل قرآن کې الله فرمایي پیرانو دا ویل ان سمعنا قرانا عجبا من قرآن مجید واورید چې ډېر لطف والا او ډېر خسته مضمون والا کتاب ده نو دوی ویل پیرانه يهدي الى الرشد فآمنا به دا قرآن مجید لاره کامیابی ته د دنیا او د آخرت دواړه کامیابی په قرآن کې دي فآمنا به نو دغه پیرانو قرآن مجید باندې ایمان راوړ نو قرآن مجید اته پر سر هدايت شو د دې حدیث اخر یې سکه سلو خبر نبی عليه السلام کوي ناشنا حدیث ده امام ترمذی او دارمی راوړی ده نبی عليه السلام فرمایي سلو خبر یاد دي من قال به صدقه هر چا چې د قرآن په بنیاد باندې خبر وکړه د انسان حق خبر وکړه د قرآن په بنیاد چې څو خبرې کوي درونه ومن عمل به اجر او چا چې په قرآن مجید باندې عمل وکړ د عمل الله سره محفوظ شي عزتمند په قرآن چې څوک عمل کوي دا عمل الله سره محفوظ ومن حکم به عدل هر چا چې قرآن حاکم کړ د انسان انصاف وکړ سو چې پښتو باندې فیصله کوي په پاکستانیانو کوي په عربانو کوي قرآن نه بغیر چې په بل ارش باندې فیصله کوي دا فیصله کوپر ده دا ناروا ده دا طاغوت ده ومن حکم به عدل چا چې په قرآن باندې فیصله وکړه د انسان انصاف وکړ او قرآن نه بغیر نور فیصله ناروا دي ومن دعا الیه هدی الی صراط مستقیم اخر خبر وری
نبی علیہ السلام فرمایي ومن دعا الیه هدی الی صراط مستقیم. څوک چې خلق رابري دا قرآن ته چې خلک قرآن ته راشي قرآن ومني د الله سپېڅلی کتاب ده. که نور څوک مني که نه مني که نور څوک هدایت ته راځي که نه راځي دا دعوت کوونکی دا خپله په پوره هدایت باندې ده. الله دا په صراط مستقیم باندې ده. ته خلک قرآن ته رابله که څوک مني که نه مني خو ته په نیغه لاره باندې. نو نبی علیه السلام فرمایي خذها الیک یا اعورو. عربي ته وایي چې دا خبرې سره یادې کړه څلور خبرې او دا نورې خبرې. بل خبرې ځکه عزتمنو د اتحاد او د اتفاق کتاب واحد کتاب قرآن مجید ده. که تاسو غواړئ چې افغانستان پاکستان ایران ترکیه ټول سره متفق شي په قرآن مجید باندې متفق کېدای شي. د تورخم دا بارډر ختم شي سپین بولدک بارډر ختم شي ایران سره بارډر ختم شي عربو بس زور ازوبه که څوک پاکستان ته ځي که څوک عرب پاسپورت او ویزې ختم شي دغه اتحاد او اتفاق صرف او صرف په قرآن مجید باندې راتلی شي. که موږ ته اختلاف ختم کړو وهابیان او پنجپیریان او دیوبندیان او دغه ډلې تبلیغیان او دغه شنډه ډلې باندې ختم کړو ټول اهل سنت والجماعت شو نو ټول په قرآن مجید باندې راجمع کېدای شو. د اتحاد او اتفاق واحد کتاب حبل الله ده. بل تقرب الى الله چې الله ته ځان نږدې کوي واحد کتاب کتاب الله ده. ابو ذر غفاری فرمایي رضی الله عنه تاسو الله پاک ته په یو شی باندې هم نشئ نږدې کېدی مګر که تاسو الله ته نږدې کېږي هغه تاسو نږدې کېدی چې په هغه باندې خرج منه چې هغه د الله ذات نه راوتلی دا قرآن په دې قرآن باندې تاسو د الله ذات ته نږدې کېدی شئ ځکه دا قرآن د الله ذات نه راوتی ده. سبحان الله. او نن سبا عزتمنو قسمه قسم فتنې دي د جعلي دور ده توکې تورې طریقو د فتنې هر شي ته خورې شوي دي میډیا فیسبوک کې یوټیوب کې فحاشي بهایي عریاني بېدیني. نبي علیه السلام فرمایي زما په امت به داسې وخت راشي فتنې به دومره ډېر شي دجالي نظام دجال عنقریب وخت کې راوځي. نبی علیہ السلام فرمایي چې سار کې به یو سړی مسلمان بیګا کې به کافري بیګا کې یو مسلمان سار کې به کافري. دومره زر به د انسان بدلیږي او د کفر او د شرک او د طاغوت او د ظلم کارونه به کوي. نو د فتنو نه د بچ کېدلو د طاغوت نه د بچ کېدلو د جمهوریت او د دیموکراسي او د بې حیا نه د بچ کېدلو واحد کتاب چې ده هغه قرآن مجید ده. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې په دې کتاب موږ ولګو. او که ته چاته تحفه ورکړې بهترینه تحفه چې ده هغه قرآن مجید ده. شاید څخه فرمایلی دي وایي قرآن مجید دا وایي وسخ کلی کتاب د لم یزل یما ما کې کمی نشته مکمل یما. ای ته خدای کتابه ستا څه سره تشبیه ورکړم ګل سره ازغې دي د سپوږمۍ په مخ داغونه دي. بیا څه وایي ژوندون سره تقوا علم عرفان مزه کوي رفتار په قوانینو د قرآن مزه کوي. په دې کتاب باندې چې چا ځان برابر کړي په دې قوانینو نو ژوندون سره تقوا علم عرفان مزه کوي رفتار په قوانینو د قرآن مزه کوي. بل حدیث راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما مسکتم بهما کتاب الله و سنت نبیه. نبی علیہ السلام فرمایي هرگز به تاسو ګمراه نشئ. زه مړ کېږم او نبی اعظم وصیت کړی خپل امت ته چې ما وصیت او دا زه مړ کېږم او تاسو ما دوه شیان پرېښي کتاب الله و سنت نبیه تر څو په تاسو په کتاب الله باندې منګولې لګولي او د نبی اعظم په حدیثو تاسو هېڅکله ګمراه نشئ. نبی علیہ السلام فرمایي بل روایت کې راځي چې احدهما اعظم من الاخر. نبی علیہ السلام زمړ کېږي مې زما امت تاسو کې ما دوه شی بېخي کتاب الله و سنت نبیه په دې کتاب الله باندې منګولې ولګوئ هېڅکله به تاسو ګمراه نشئ په سنت د نبی علیہ السلام باندې. نو بیا نبی السلام فرمایي بل روایت کې دي چې احدهما اعظم من الاخر. دا قرآن د حدیثو نه داسې غوره ده لکه څنګه چې الله غوره ده د نبی علیہ السلام نه. نو دا رقم قرآن حدیث اجماع قیاس او زموږ تاسو اهل سنت والجماعت علما دا ټول موږ تاسو لپاره دلیل د باید مضبوط ونیسو. نو کتاب الله داسې شی ده چې په دې موږ ولې الله هېڅکله ګمراه نه کړي. بل حدیث کې راځي ابن ماجه دا حدیث روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا ابا ذر یا ابو ذر. ابو ذر ته نبی علیه السلام وفرمایل چې یا ابو ذر ابو ذر به ډېر زیات نوافل کول چې زه تا ته ونښیم چې ته د قرآن مجید یو آیات هغه زده کړي ځان پې پوهېږي عمل کې راولې او نورو ته ورسې. د قرآن مجید یو آیات د تا لپاره د 100 رکعاته مونځ نه بهتره ده. سبحان الله. همدغه روایت بل حصه ابن ماجه دا روایت راوړی ده. نبی علیه السلام وفرمایل چې یا ابو ذر زه تا ته ونښیم که ته چې د قرآن مجید یو مضمون زده کړي یو رکوع او دې باندې عمل وکړي دا نورو ته ورسې. د قرآن مجید دا یو مضمون یو رکوع قل هو الله احد یو رکوع ده سورة العصر یو رکوع ده سورة فاتحه یو رکوع ده. یو رکوع کې مضمون پوره که یو رکوع ته زده کړي نو نبی اسلام ابو ذر یو مضمون زده کړي نو نبی اسلام تو فرمایل چې دا تعالی لپاره د 100 رکعاته نفلي مونږ نه بهتره ده. الله اکبر. یو آیات باندې ځان په کول عمل کې راوستل نور ته رسول دا د 100 رکعاته مونږ نه بهتره ده. یو آیات د 100 رکعاتو نه بهتره ده او یو مضمون چې ده هغه د 100 رکعاته مونږ نه بهتره ده. سبحان الله. بل حدیث کې راځي د عبد الله ابن عمر نه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصيام والقرآن
یشفعان للعبد یوم القیامه. نبی علیہ السلام فرمایي چې روزه او قرآن به قیامت کې د بنده لپاره سفارش کوي. چې شي روزه او قرآن دلته راځي چې روزه به راشي، روزه به قیامت کې وي محشر میدان کې چې الله دغه ستا بنده دنیا کې ما خوراک او اسکاک او جما نه منې کړی و دا وبخه، ایسته به الله به د روزې سفارش قبول کړي. قرآن به راشي مجسم بشي، قرآن به الله ته وایي چې الله دا ستا بنده ده د شپې مې خوب نه منې کړی او ستا د کتاب زما تلاوت به کوو. نو د قرآن او د روزې سفارش الله کوي، نو قرآن به تا سفارش کوي محشر میدان کې. هلته بل سفارش نه دی، مال او دولت به نه چلېږي هلته ګوره ښه، هلته صرف قرآن چلېږي. دا امام احمد دا حدیث راوړی. بل حدیث کې راځي عن عمر رضی الله تعالی عنه، عمر رضی فرمایي چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين. عمر رضی الله فرمایي چې الله پاک عزت ورکوي قومونو ته په قرآن مجید باندې. کوم قوم چې قرآن مجید باندې منګولې ولګي الله عزت ورکوي، کوم قوم چې قرآن پریدي دا قوم ويزع به اخرين، دا قوم الله ذلیله کوي. لکه نن سبا عرب ذلیله، پاکستان ذلیله، افغانان ذلیله، ایران ذلیله، موږ تاسو ټول ذلیله یو. هر چې مسلمان ذلیله ده، فقر ځپلی ده، عذابونه په موږ راځي، سیلابونه په موږ راځي، وچکالي په موږ راځي، قحط سالي په موږ تاسو راغلي، مرضونه موږ ته ولې؟ ځکه موږ تاسو قرآن پرېښی ده. کوم قوم چې دا دعوه کوي چې موږ سره د الله کتاب قرآن شته او بیا عمل ورباندې نه کوي، داسې قوم الله ذلیله کوي. عربو ته عرب څومره جاهل خلک وو. عربو به بربنډه د خانه کعبې نه طواف کوه. عربو به شرک او 360 بوتانې په خانه کعبه کې ایښو، او دغه عربو به خپل لورګانې ژوندۍ ښخولې. د اوس او د خزرج خپل مابین کې په کورونو کورونو باندې دښمني روانه وه. خو چې کله دغه عربو قرآن ومانه، قرآن باندې عمل وکړو، قرآن حاکم کو، قرآن مجید خپل عقیده عمل کې راوستو او د حاکم کړ، دغه عرب الله عزتمن کړ. د عمر رضی الله په دور کې عرب دوه امپراتور سره جنګ، روم او پیرس دواړو سره جنګېدل. دومره ځمکه الله فتح کړه. عربو ته وګوره، بیا ایران وګوره، بیا د افغانستان وګوره، دا څومره ملکونه دا ټول الله د قرآن په زور فتح کړي دي. ګوره نو که تاسو غواړئ چې عزت درته میلاو شي نو په قرآن مجید کې عزت ده. بیا بل حدیث ده د عبدالله ابن عمر نه روایت ده، فرمایي چې لا حسد الا فی اثنتین، حسد نشته، حسد مه کوه، مګر حسد کوه، حسد جایز ده، غیبته جایز ده په دوه شیانو کې. یو دا چې یو کس قرآن ډېر تلاوت کوي، ډېر تفسیر کوي، ډېر خدمت کوي، ته هغه نه ډېر خدمت کوه، دا جایز ده. بل حدیث کې راځي د ابو هريره روایت ده. ابو هريره زنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ناشنا حدیث ده. ګوره ابو هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي څومره چې الله پاک د قرآن مجید تلاوت ته متوجه کیږي او په شوق سره اوري، دومره الله پاک بل یو چې ته هم متوجه کیږي. یعنی الله په د قرآن مجید تلاوت ته انتهایی زیات متوجه کیږي. الله په د قرآن مجید تلاوت ته غوږ دی څنګه دی الله شان سره مناسب ده. سبحان الله. بل یو چې ته الله نه متوجه کیږي. یعنی څوک چې قرآن مجید تلاوت کوي نو الله پاک ورته متوجه کیږي، الله یې اوري. الله اکبر. ناشنا حدیث ابو هريره. بل حدیث وره نبی علیہ السلام فرمایي چې ان لله اهلینا، یقینا دی الله لپاره بعض خاص خلق دی، اهل دی الله، اهل دی الله خاص خلق. لکه حکومت لپاره خپل کیتی کنه کته خاص او دا او دا او دا، دی الله لپاره خاص کیتی دی الله لپاره خاص خلق دي. من الناس په خلقو کې، په دې خلقو کې دی الله بعض خلق ډیر خاص دي. نو قالو صحابه من هم یا رسول الله، دی الله خاص خلق څوک دی یا رسول الله؟ مونږ ته وخی چې په دې ډله کې موږ ځان نه ورو. نو قال اهل القرآن، نبی علیہ السلام فرمایي چې اهل القرآن دا دی الله خاص خلق دي، دا دی الله بدریان دي. الله اکبر. هم اهل الله وخاصته، دا دی الله اهل دي، دا دی الله خاص خلق دي. ځکه دوی سره قرآن ده، چا سره چې قرآن نو دا خلک دی الله خاص سره دي عزتمندو. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې خپل هم قرآن په خپل سیرت او صورت کې راولو، خپل بچیان، شاګردان، خپل کور، خپل کوڅه، خپل ملک دا ټول په قرآن باندې برابر کړو. وما علينا الا البلاغ المبين.